عمران سلورمه پاره د آیت نمبر دی 172 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. مخکې بشارت او زیر ذکر کړو شهداو د احد ته. اوس چې کوم صحابه زخمیان دي هغوی لپاره یو بشارت او زیر دی په دې طریقه باندې چې دوی د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم استجابت کړی دی. پس د دې نه چې دوی ته زخمونه رسېدلي دي او بیا هم د الله او د رسول حکم ته تیار شو، او دا ډېر لوی فضیلت دی د صحابه کرامو رضی الله عنهم. کله چې مشرکان روان شو د احد د میدان نه او حمراء الاسد ته ورسېده، ابو سفیان د مشرکانو د لښکر مشر و سردارو په دغه وخت کې هغه ویل چې هلکه دا خو موږ زخمیان پرېښوده او په حالت د افراتفرۍ کې راځي چې بیرته ورپسې ورشو او د دې مسلمانانو بیخکندي به وکړو. دا اراده وکړله او خپل جاسوسان هم راولېږل، لکه ورپسې آیت کې د هغې تذکره راځي چې هغه ابو نعیم ابن مسعود الاشجعي او بعضې وایي د عبدالقیس قبیلې یو قافله وه. مشرکان ورته ویل لاړ شئ او صحابو ته ووایئ د نبي صلی الله علیه وسلم ملګرو ته چې د مکې خلک درپسې بیا راځي. نو صحابه کرامو د الله او د رسول استجابت وکړلو او دا کلمې ویله، ایمان هم زیات شو. ویلې حسبنا الله ونعم الوکیل، بس موږ دپاره الله کافي دی او ډېر ښه ذمهوار دی، الله به زموږ مدد کوي، راضي دي، پروا هم نشته دی. دا جذبې د الله رب العالمین ډېره خوښه شوې د صحابو. پرون هم تاسو ته ما ویلې درس کې دا د صحابو دشمنان چې کوم دي هغه خلک چې هغه د دروغو تاریخونه یې لیکلي دي منګړت، په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې اعتراضات کوي. هغوی کوشش کوي چې نیم رښتیا ووایي او نیم سره خپل دروغ میلاو کړي او صحابه بدنام کړي. هغوی صرف دا یو اړخ ووایي چې ګوره صحابه کرام رضی الله عنهم د احد په میدان کې منډه واخیسته. نو منډه خو یې اخیستې وه، په دې طریقه باندې چې افراتفري جوړه شوه. افراتفري کې هر سړی یو طرف ته منډه وهي، بیرته به یې راغونډ شوي دي. د نبي صلی الله علیه وسلم خواته راغلي ځکه اچانک حمله وشوه. اچانک حمله چې دشمن راشي چې هر څومره زړور خلک یو طرف ته خامخا د خپل بچاو دپاره لږ ساعت منډه وهي، بیا بیرته راواپس شوي د نبي صلی الله علیه وسلم سره ملګري شوي دي او بیا الله صفتونه کړي، دا صفتونه یې نه بیانوي. لکه پرون موږ ویلې مغفرت د فضل او د دغه رنګه الله ورته مؤمنان ویلي دي. الله ورته 2 ځل د معافۍ اعلان وکړلو، هغه نه ذکر کوي دغه ځای نه. دغه رنګه دا ایتونه دي چې دې کې ورته الله بیا مؤمنان وایي چې ګوره دا دومره اوچت مؤمنان دي چې استجابت کوي د الله او د رسول، او دغه رنګه د الله او د رسول خبره مني. سره دي چې زخمیان دي من بعد ما اصابهم القرح. دا خبره اوس نه بیانوي، حالانکې دا څومره اوچت فضیلت چې په دې زخمونو تکلیفونو کې کلک ولاړ دي د نبي علیه السلام سره. او دغه رنګه دا نه بیانوي چې دا ورپسې آیت کې وایي چې خلکو ورته ویل مشرکان درپسې بیا راځي او شا به تخته وي. الله وایي فزادهم ایمانا، الله وایي د صحابو ایمان زیات شو. دا ظالمان وایي صحابه نعوذ بالله ایمان پکې نه، الله ایمان ډېر شو، بره لاړل او وی ویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل. ورپسې آیت کې بیا الله فرمایي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل
ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله سلور ډیګرین ورته الله ورکړي نعمت فضل لم يمسسهم سوء سلورم واتبعوا رضوان الله الله زما د رضا پس روان دي او دغه رنګ د الله نعمتونه په وشو د الله فضل په وشو لم يمسسهم سوء تکلیف ته به دینه بعد نه رسیدو دشمن په جرأت ونه کو چې حمله وکړي دا دومره غټ غټ ډیګرۍ صحابو لور کړی شوی دي دا ظالمان د قران د اوچت ډیګرۍ نه ذکر کوي چې الله کتاب څومره اوچت شان د صحابو ذکر کړي او صرف هغه د مچ په شان چې مچ ګرځي ګرځي باغه قران زی باندې کینی ګندګي باندې کینی د دې دغه حال لې بس چرته ګوري او ځکه په دروغ باندې د قصد یو د تنقید زی پیدا کوي او هغه هغه سینې څنګه شکل کې چې دوی وي چې کذب او دروغ وی لګي افتراءات کوي الذين ذا صحابه غکسان دي استجابوا لله چې دی قبول والے وکړو د حکم د الله د پاره او رسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعد ما پس داغنا اصابهم القرح چې رسیدل او دوی ته زخمیان دي او د دې باوجود د الله او د رسول خبرې منلو ته تیار دي څومره اوچت مقام دی د بدی کې خو یو دا د ما چرته ویل چې حمراء الاسد ابو سفیان ورسېدو بیا ویل چې رو پس کیږي صحابه کرام رضی الله عنهم ته چې اطلاع ورسېدا غوي تیار شو بالکل موږ د الله او رسول حکم منلو ته تیار یو تختونه د میدان نه بلکې صحابه ورپسې ورغه حمراء الاسد پورې مشرکان بیا لاړه رعب باغوي الله پریست کوم وخت تیر شو چې الله فرمایي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب د دې کافرانو په زړونو کې الله فرمایي بیا موږ رعب چو د مؤمنانو دغه کار سره الله رب العالمین بیا وکړلو نو دلته د دوی ډېر لوی فضیلت د صحابو ذکر شو چې د زخمونو باوجود د الله او د رسول خبره ومنله میدان نه تختیدل بیا ورته الله رب العالمین محسنین ویلي دي للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الله دا محسنین او متقین دي دا صحابه او صحابو ته اجر عظیم ذکر کړی دی چې ډیر لوی اجر الله رب العالمین ورکړي دغه رنګ ابو سفیان چې پلوم نو جواب پرې خو چې بلکې الله په بدر کې د جنگ وعده یې زمونږه مسلمانانو پس بلکې الله بدر ته لاړ نو بیا غوینه ورانه جرأت نو د احد جنگ نه بعد هغه ته بدر ثانی ویلې کې غزوه د بدر ثانی ګوره د الله او د رسول استجابت کړي دغه تفسیرم پکې ده ځکه دا دوه واقعیت شوي دي حمراء الاسد واقعي هم شوي ده او بدر تم به تلی در پسې بل کال وللذین هذا پاره دا کسانو د پاره دا صحابه احسنو چې اخلاص کړي دي منهم د دینا من بیانیه ده ځکه ټول صحابه په احسان او تقوا باندې متصف دي منهم چې دا صحابه دي واتقوا او دوی تقوا کړی دا اجر عظیم د دې لپاره اجر دی لوی دا کسانو لپاره وعلیکم السلام چې غوي احسان او اخلاص کړی دی چې دا صحابه دي او تقوا یې کړی اجر عظیم الذين تبل جرأت صحابه چې د مشرکانو جاسوس راغی د دروغ پراپګاندا وکړه او ورته ویل خلک در په سر روان دي منه مشرکان تخت شابه ويرګي فخشوهم الله یو نه یری د صحابه بوزدل نه دي الله رب العالمین فرمایي فزادهم ایمانا ایمان زیات شو دی خبرې د دې ایمان نورم ډیر کو دي پراپګاندا ایمان کم شوی نه دي وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل دی ویل الذين دا صحابه کرام رضی الله عنهم هغه کسان دي قال لهم الناس چې ویلو دوی ته خلکو دا خلک څوک دی بعضی ابو نعیم بن مسعود الاشجعي دغه قافله را روانه دا ستله مدینه طرف ته نو د مشرکان ورته لار کوي ورشي نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه ورته یاد کړو دوی ته وایي چې موږ ورپسې بیا ور روان چې لګو یریږي دې ته پراپګاندا واروي د دشمن خلاف پراپګاندا کول په دې طریقه چې ته زب دشمن وایرو د دې د خیالو کې صحابه وو یریږي او دویم قول بګی دا د عبد القیس قبیله قافله را روانه واغی ته ویل
الذين ذا صحابه کسان دي قال لهم الناس چې ویل دوی ته خلقو کوم خلقو د مشرکان هغه جاسوسان ورته ویل ان الناس یقینا خلق چې دي دیم الناس نه مراد څه دي مشرکین مکه یقینا هغه خلق چې دي د مکه قد جمعوا لكم یقینا غوي جمع شوی دي تاسو د مقابله د پاره جمعوا منا مفعول حذف دي جمعوا الجنود والاسلحه اسلحه او لخر جمع کړی دي لکم تاسو د مقابله د پاره فخشوهم دا غوي نه ويریږي دا خبره چورته وکړل نو فزادهم ایمانا قران د صحابو د ایمان د زیاتوالي خبرې کوي او بعض ظالمان چې دی هغه را لګيږي بس یو نیم غوندزي برا واخلي هغه نه غلطه پروپاګاندا جوړوي فزادهم نزيات کړو دي صحابه کرام رضی الله عنهم لره ایمان د صحابو ایمان نورم ډیر شو وقالوا دي صحابه ویل حسبنا الله ونعم الوکیل کلمه د ابراهيم عليه السلام ویل دي ته کلمه النجاوه د نجات کلمه ده ویل دي حسبنا الله کافی دې پورا دې زموږ لپاره الله ونعم الوکیل او ډېر خزموار دې دا کلمه ابراهيم عليه السلام ویلو قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين القي في النار کله چې اور کې غورځولې کېده نو دی ویلو چې حسبي الله ونعم الوکیل دې کې چې دې دغه راولګېده معبد الخزاعي د خزاعه قبيله هغه ورغه مشرکین ته ویل د مکه چې تاسو د مسلمانانو مقابله نشي کولای زی لاړ شي واپس شي کور پسې ورو دغه شوي ناغه زخمی زمریان دي زمری چې دي زخمی ک نورم پقاري نو په دی باندې په مشرکان روح پریوته واپس شو او صحابه ورته تیار شو الله ایمان یې ډیر شو ویل حسبنا الله ونعم الوکیل څنګه سم په الله ځان ور خرڅ دي امغه لپاره کافی دي په دې طریقه مشرکان بیا لاړ واپس فانقلبوا بنعمه من الله مخکې صحابو صفات ذکر کړه په استجابت باندې په زیادت الایمان باندې چې د الله او رسول استجابت وکړو ایمان ډیر شو حسبنا الله ونعم الوکیل ویلو اوس د دې لپاره سلور جزاګان ذکر کړي دام په صحابو بل نعمت دی ناشنا یو بنعمت من الله دویم وفضل بل لم يمسسهم سوء او سيورم واتبعوا رضوان الله فانقلبون واپس شدا صحابه بنعمت من الله فنعمت د طرف د الله نام صحابه باندې الله نعمت وکړو نعمت د الله دا دی چې سلامتی ورکړه او د جهاد اجر ول ورکړه د بل جهاد ځکه چې دی بیا جنگ ته بل جنگ ته تیار شو کنه دویم دا د فضل نه واپس شو په فضل د الله باندې دا صحابه مدینه ته واپس شو په فضل څه شی دی چې واپس کېده د لار کې یو تجارتی منډي بازار غونډه راي کې سودا واخسته نه یې کور الله ګټه ورکا الله دا فضل به مولا ورکا دریم دا دلم يمسسهم ونرسید دی تاسو انکم تکلیف وته ونرسید ځکه دشمن جرأت ونه کړي دوباره راشي سلورم دا د وتبعوا رضوان الله او دا صحابه تابعداري وکړه د الله د رضا الله رب العالمین ته ګوره رضا شوی الله عزت رضا ما الله رب العالمین وی ما په فضل کړي ما په نعمتونه کړي دي بیا وی والله ذو فضل عظیم او الله چې دې خاوند دې فضل وی فضل عظیم په کړي دي چې هغه ثواب د آخرت دی الله رب العالمین څومره شان او چت بیان کړي په دې ایتونو د وحد کې الصحابه کرام رضی الله عنهم انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاء وصلی الله فرمای دا پروپاګاندا چې د مشرکان راغه چله زی شابه تخت یې ويریږي مسلمانانو ته ویل او مشرکین مکه نه دا مسلمانان يرول وصلی الله فرمای دا پروپاګاندا په هر زمانه کې کیږي دا شیطانی پروپاګاندا د مسلمانانو د يرولو لپاره دین باندې يریږي هر زمانه کې دا میډیا استعمالېږي هغه زمانه کې هغه میډیا اوس دا میډیا راغله الله دا شیطانی आवाजونه دي دینه باندې یریږي انما ذالکم الشیطان وذالکم کی اشاره جاسوس ته چې هغه راتلو مسلمانانو له اطلاع ورکړه چل تر ته ولړ دی وګوره ډیر په دغه کې دي ډیر زیات چې کوم دی پتاو تاریخوالي کې دي او راځي ګوره ختمه یې مو ډیر زیات
الله یقینا دا جاسوس چې دا شیطان دی. انما ذلكم الشیطان دی کوم مضاف حذف من فعل الشیطان دی دا یخوف اولیاءه دا یری تاسو د خپل دوستانو نه یخوف اولیاءه دا مشدد دی یخوف متعدد و مفعول لرا یو مفعول پکې حذف معنی یخوفکم اولیاءه اصل کې نسی دا تاسو یری د خپل دوستانو نه دا شیطان کوشش د دا دی چې تاسو د خپل دوستانو نه ویری دوستان څوک دي مشرکین مکه چې هغه د غوی دوست شیطان شنو صحابو دوست الله رب العالمین شو الله ولی الذین آمنوا فلا تخافوهم نو یریږي د دې مشرکانو نو خافونی او زمانه یریږي کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان یې ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم ته مخکې منع وکړه د دینه چې د اولیاء او شیطان نه یریږي وسوي دا مسارعه الكفار چې دا کافر منډه ترړې وي په دې دنیا کې چمک دمه کې در تخکاری او کر او فر کې ګرځي د دې په وجه حزن مزن مکوي پروا مه ساته شوشا به ډېری دا برګر آرمي چې د دې نړو پروا مه ساتي د امریکا او د یورپ برګر آرمي مد دې نه یریږي چې دا څه ټکنالوژي دا وکړو دا هغه زمانه کې هم کافر دې په کر او فر کې ګرځي ولا يحزنك الذين غم جن کی تعالی راغه کسانه زمانه بي يسارعون چې غوي جلتی کې فی الكفر معنی فی اعمال الكفر فکارونو د کفر کې منډه ترړې وي انهم یقینا دوی چې دلن یضر الله دوی چې zarar نشي ورکول الله ته شیء ان zarar دې د الله دین نشي ختموله ټیک د مؤمنان بس شهیدان شي یا بل خبره ده خدای الله دین نه ختمي کله دې د خیال دین به ختم يريد الله غالي الله يجعل لهم چې مقرر نکي د دې لپاره حظا كما برخ في الاخره باخرت کې الله دې دې په آخرت کې کوم برخه ما سره نشته دا د کفر کارونه کوي ولهم د دې لپاره عذاب عظیم عذاب دی لوی ان الذين اشتروا الكفر مخکې کار کافر ته تخفیف اوس منافقین ته چې کفر خو خړې په بدل د ایمان کې دا د عبد الله ابن ابي ډله یقینا کسان اشتروا الكفر چې اخسته د کفر من غوړه کړې دی بل ایمان په بدل د ایمان کې لن يضر الله دوی چرې zarar نشور کولای الله ته شي ان zarar او د دې پر عذاب الیم عذاب دې دردناک ولا يحسبن الذين كفروا زجر کافر ته دې او دې کې جواب دی او سوال چې کله دا کفار لګي دي منافقین مخکې ویل یسارعون فی الكفر په کفر کې منډه ترړې وي او بل بیا ویل چې اشتروا الكفر بالایمان اشتراء الكفر بالایمان کوي په دې د عذاب زر ولې ناراضي بل دا وګوره د دې سره دومره ډیر مالونه دي دومره ډیر عمرونه دي دا ولې دومره ډیل الله ورکوي دا موږ ټول انسانان چې بے صبر وکړو چې بیګاله الله ختم کی زر تر زر دا یو سوال راځي نو الله ردی جواب کوي په دې کې چې ګور الله رب العالمین قانون دا دی الله غفلت الله رب العالمین مهلت ورکوي دوی ته او د دې د غفلت په وجه د دې ګناهونه ډېریږي د دې د غفلت د دې دین نه او د الله د بندګۍ او د ایمان نه چې د عمر په ډېریږي او مال ډېریږي دا سده لپاره د خیر سبب نه دی دا خو د لپاره د شر سبب دی زما مهلت ورکول دوی ته الله فرمایي چې مالونه هم ډېریږي عمر هم ډېریږي دا د دې لپاره څه خیر نه دی ګناه ډېریږي چې څومره ګناه ډېریږي خو عذاب هم ډېریږي الله وی دې ته پښتانه پړې په ورسس کړی دی به یو د مرانیسی ولا يحسبن الذين كفروا غمان نه کوي هغه کسان چې کافران دي انما نملي لهم چې یقینا ما زما دا مهلت ورکول دوی ته انما نملي لهم چې موږ مهلت دوی ته ورکړی خیر لانفسهم دا ګینه غوړه دي د دې نفسونو لپاره نملي لهم مهلت ورکړی معنی نطيل لهم في العمر زاد المسير کې ابن جوزی رحم الله معنا کې چې عمرونه ملوک د کړي دي او یو د مینرانی بس مهلت مې ور کړی دی او خمزې کوي اوس الله فرمایي دا مهلت مې صد پار ور کړی دی انما نملي لهم یقینا موږ مهلت ورکو دوی ته لیزدادوا اثما د پاره دي چې دوی زیات چې په ګناه کې چې زیات کې دوی اثما خپل ګناه لره او چې څومره ډیری ګناه زیاتېږي
چې ګناه زیاتی او عذاب هم سختيږي ځکه وی ولهم او د دې لپاره عذاب مهین عذاب رسوا کوونکی او شرمونکی الله به ذلیل کی ټول مرلم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه دبل سوال جواب دی چې مؤمنان باندې د مصیبتونو ولې راځي او دا جهاد ولې فرض کیږي الله اداره دې لپاره چې پلیت او پاک دا جدا کړي ځکه اوسه پوری د عبد الله ابن ابي منافق د صحابو مینس کې اوسېد او د ډلانو پته نه لګید نو امتحان چې راغی پته ولګید کنه الله راخکار د لارې نزان سره مرګري واپس کړ د نبی صلی الله علیه وسلم د ډلې نه والله ګوره زه په دې کې پاک او پلیت جدا کوم چې دا د وحد جهاد او د امتحان نه راغلی د دې منافقانو به تاسو ته څه پته وي چې دا منافقان ما كان الله ندي الله ليذر المؤمنين چې پریږ دي مؤمنان على ما باغ حالت باندې انتم عليه چې تاسو باغ باندې دغه حال الله مؤمنان نه پریږدي چې داسې نارمل حالات وي الله امتحان راولي صد پار حتی تر دې پورې یمیز الخبيث چې جدا کې الله تعالی منافق من الطيب المخلص مؤمننا خبيث پلیت دې منافق طيب پاک دې مؤمن مخلص وما كان الله دا بل سوال جواب بس الله دې نبی ته په دې په دغه باندې وای کنه صورت وای په وحی باندې دی وای نو الله وینا الله رب العالمین اطلاع على الغیب نو ورکی ها رسولان ته کله کله ورکی خدا خو نه چې رسول ته ټول دا خبرې کوي په تاسو امتحان ناراضي چې فلانه منافق دی او فلانه منافق دی کله کله به داسې حالات هم راځي چې پاغي کې په خپل تاسو ته پته لګي بغیر د ویلو د رسولنا بلکې ډیر کرته منافقان باندې نبی علیہ السلام ته نو معلوم سورۃ توبه کې براشه لا تعلمهم نحن نعلمهم الله یې نبی ته نه پیژني مونږ یې پیژنو چې کوم ورته الله په وحي خود له پیژنده چې کوم ورته نو خود له نه پیژنده وما كان الله ندي الله ليطلعكم چې تاسو له اطلاع خبر درکې على الغيب فغيب باندې ولكن الله يجتبي من رسله ورکی د خپل رسولانو نه من یشاء چاله چې غواړي فآمنوا بالله ایمان راوړی په الله باندې او رسوله او پر رسولانو دا باندې وان تؤمنوا وز ایمان او د تقوا فائدہ وان تؤمنوا که ایمان راوړی تاسو وتتقوا تقوا او کې من ځان وساتئ د منافقتنا د منافقانو دا کردار نه اختیار وای فلکم مستاسو د پاره اجر عظیم اجر دی لوی ولا يحسبن الذين يبخلون مخکې تمیز د مؤمنانو منافقانو کړ بالمصائب والجهاد اوس تمیز دی بالانفاق دا انفاق مال لګول دی باندې د مؤمن او د منافق پته لګيږي مؤمن چې هغه بخیل نه مال ولګي منافق چې بخل شروع دي زمانہ بس هر وخت مال غوښتل او مال غوښتل نو مخکې ترغیب جهاد ته او هغه لپاره خو چې کوم دی انفاق ضروری دی نو اوس چې د مال انفاق ته ترغیب دی او څوک چې مال نه لګي دا غي لپاره عذاب ولا يحسبن الذين غمان دین کوي هغه کسان يبخلون چې وي بخل کوي بما پاغ مال باندې آتاهم الله چې الله دې لور کړی دی من فضله د خپل فضلنا هو خير لهم چې دا مال غوړه دی د دې لپاره دې دا ګمان نه کوي دا بخیلان چې دا مال زموږ لپاره ډېر غوړه دی ګور څومره ډېر پیسې جمع کړي او لګوي نه بل هو شر لهم بلکې دا مال ډیر شر دی د دوی لپاره دا مال ستاسو لپاره شر ستاسو لپاره عذاب څنګه سيطوقون نظر دی ته په غاړه کې ور واچولې شي توق وکړي شي ما هغه مالونه بخیلو به چې دی بخل کړي په غیبان دی یوم القیامه قیامت ورځ باندې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې مال نبی الله رب العالمین دو سره گنجه مار جوړ کې په دې غاړه کې ورته ورواچ او دی وښکو کې ولدا یو وښکو کې ولا خلا اړه کی او شلې به ورلا او دا چغي به وਹੀ دا مار انا کنزک و انا مالک سمره ذلت ټول خلک ورته ګوري اوس چې اسی معمولی دی خپل پر دې مار ونه خطر سونه عذاب سړی ته منډي وਹੀ او چې لا به په سټ کې پروت یو څوک ته خلاصول هم نشو دا دوه وښکې دل چی عذاب او عذاب بیل او دا شرمېدل به بیل او ورته وای زستا خزانه مو زستا مال ما چې پر دې حق به پکې نه ادا کو په دین دې نه لګولم زکات در باندې فرض هغه دې پکې نه کو حج در باندې فرض شو پای کې دې نه لګولم اوس په دې غاړه کې راته پروت يم ځکه تا ته ډېر ګران و الله اکبر الله دا خپل مال به په دې
سټ کې توق شي د قیامت په ورځ باندې د بخیل انسان دی وجنه په مال کې دا ډېر بې فایدې غونې شی دی فایده پکې ډېره ده او بې وفا دی په مال کې چې د پردی حق راغی زر یې ادا کوه لرې کوئ نبي صلی الله علیه وسلم ته به چې کله وایي دا غنیمت به یا به صدقه ورله چا ورکړه نبي علیه السلام خپله نه استعمالوله نو په 3 ورځو کې دنه به ختموله چې هر څومره به ډېر مال چې دا زر ختمیږي ولله خاص د الله لپاره میراث السماوات میراث نه اخري پاتې کېدل د اسمانونو دی ول ارض د ځمکې الله د ځمکه کته چې نن زما میراث دی به بل میراث دی به استاد اول الله یې اخر کې ما ته پاتې ټول به تیزه په دې ځمکه باندې څومره خلک تیر شي دا موږ چوس پکې ناست څومره خلک څومره پیړۍ به تیر شي هغه دینن موږ پکې دلته ناست یو زموږ نه بعد به سکیږي پته نه لګي کم خلک برازي او سبکی والله الله چې بما تعملون فعملون تاسو کوي خبير خبردار دی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء دې زنه یوصل اتات ایت پوری درې قباحتونه ذکر کړي د کتاب یو د الله به ادبی کړي ده او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کړي په یو دروغ بهانه باندې یو صدر ایت کې وای او دریم کتمان الحق کړي ده حق به پټولو د حصول د دنیا د پاره دنیا سره د پاره دلته لقد سمع الله دی آیت کې رد د هغه کسانو چې کله آیت راغو چې اے مؤمنانو واقرضوا الله قرضا حسنا الله له خيسته قرض ورکړي یعنی په دین مال ولګوا استاد اعمال دې شو لکه تا چې الله له قرض ورکړي نو قرض خلق خلاصي کنه الله یې زبر له بیرته درکوم او په دوچندو به درکوم مخ سوره بقره کې تیر شو نو يهودو خندا شروع کړه په دې آیت پورې نعوذ بالله چې وګوره کنه ناشنا ایتونه نه دی راغلي الله غریب شوی د موږ نه چنده غواړي والعیاذ بالله دا به دی وکړه د کفر کلمې ویله دی بارک الله د آیت راولېږي چې الله د دې ظالمانو دا خبره واورېده چې دی وی الله غریب شوی دی او موږ مالدار یو موږ نه پیسې غواړي والعیاذ بالله الله موږ د دې دا خبرې لیکو او عذاب حریق د ور سوزون کې عذاب ورکوله دا حیی بن اخطب سردار او دا غرنګ دا يهوديان مرګريو لقد سمع الله يقينا وورد الله تعالى قول الذين وينا دا کسانو قالوا چې غوي ان الله فقير يقينا الله تعالى غریب شوی دی نعوذ بالله ونحن اغنياء او موږ مالداران یو موږ نه ګور الله پیسې غواړي او قرض رانه غواړي دا خبرې به کولې الله وی سنكتبو زر دې موږ لیکو د کرامن کاتبین ملائکه په ذریعہ باندې ما خبرې قالو چې دا يهوديان وي دې دا کفر خبرې ولیکلې بل لا وقت لهم الانبیاء او وجل ذی پیغمبران لرا بغیر حق بغیر د حقنا دې کی اشاره دې تو کړ دې د پخوانه دغه شان بدمعشان را روان دي مشرامي پیغمبران وجلی دي تاریخي دهشتګردي د يهوديان ونقول من بوایو دې ته قیامت پرز باندې ذوقوا وسکای تاسو عذاب الحریق عذاب د ور سوزون کی سوزیدلی ور الله چې سوزول کیا اور باندې سيزو ور قاسم سوزول کی ودې کی اشاره دي ته وکړه چې سم دی پیوري تومه ذالک بما قدمت ایدیکم د عذاب د پاره دوا اسباب یو د دې اعمال یو د الله عدم الظلم ذالک دا عذاب چې الله ور کوي بما په دې سبب باندې قدمت ایدیکم چې مخکې لګلې دي تاسو لاسونو کوم بد اعمال بما قدمت نه مراد اقوال اعمال او عقیده ټول تاسو لاسونو چې مخکې سلی ګلې دي کنه د دې په وجه به دا عذاب کردارم ټیک نه دی نه اعمال نه اقوال او نه عقیده دویم دا د ان الله بشک الله چې لیس بالظلام نه دی ظلم ولا للعبید د پاره د بندگانو سمعنا الله چې دا عذاب ورکوي نو دا د الله تر طرف نه ظلم نه دی دا عین عدل دی چې مجرم له الله تعالی سزا ورکوي مجرم له سزا ورکول عدل وي ځکه الله عز وجل نه دا ور صيغه د مبالغه نه ده چې ګینه سو کوج دا ظلم الله ډیر ظلم والا نه دی نو ګینه نعوذ بالله لک ظلم کیس نه نه دا هغه دغه دی صيغه د ذو کذا ده په نحو کې چې ویلې کېږي بظلم من ذو ظلم الله نه دی ظلم والا نه دی الله رب العالمین بظلم من ذي ظلم
الله ظلم والا نه دی، دا معنا د پاره د بندگان. مخکې تیر شو الله رب العالمین فرمایل الله اراده د ظلم نه کوي، اراده نه کوي د ظلم کول، خو په ځای پرېږده. الذين قالوا ان الله عهد الينا، دا ردی قبل قباحت دی موږ دویم چې دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کوو په یو دروغ بهانه باندې. دا اصل کې پر روایت د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما کې راځي د يهوديانو مشران راغ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ته الله د الله پیغمبر ځان ته وی او نه موږ په تاسو څنګه ایمان راوړو، موږ ته الله دا وصیت کړی دی په تورات کې، الله دا حکم کړی موږ چې موږ په هغه رسول ایمان راوړو چې هغه به قرباني وکړي او قرباني به میدان کې کیږي او د اسمان نه به ور راشي قرباني به ورله وسیږي. دا بر دې دلیل چې دا د الله تعالی پیغمبر دی. نو کتم دا کار وکړي نو خو به تا قرباني ونه کړله چې قرباني وکړي او اسمان نه ور راشي. دې ځکه دوی دوکه کوله. اصل کې دا و چې په تورات کې عبارت وو چې کوم رسول د الله راضي تاسو ته بني اسرائیلو، هغه د بني اسرائیل رسولان مراد دي، هغه به قرباني کوي په میدان کې وګړي او اسمان نه به ور راځي قرباني به سيزي. زمون په دین کې خدا حکم نه دی چې قرباني به اسمان په ور سيزل کی، هغه په خپل خوري. نو په تورات کې وسره دا استثناء و چې الا المسيح ومحمد صلی الله علیه وسلم، مگر عیسی علیہ السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لپاره به دا شرط نه. بعضی وجه په تورات کې دا قید چې بنی اسرائیل ته کله رسول لازم دا حکم وي، بنی اسرائیل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بنی اسرائیل ته نه راغلی، ټول عالم ته راغلی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم استثناء و د دینه په دغه حکم کې د الله نبی نو داخل نو دوی دغه ځکه تحریف وکړلو. دای ونه ویل چې دا صرف زمونږ بنی اسرائیل د پاره دا حکم دی، عام نه دی. دوکې وکړل لکه دی وخت بعض خلک دا دوکې کوي، یو مطلق عبارت به ذکر کی وګورئ دلته دا ویلي ادعوا ربکم، ادعوا خو صيغه د جمع ده، په جمع دعا ثابت شو کنه، سنت نه پس په جمع دعا بکیو، فرض نه بعد میں په جمع کې. ته ګوره غپ ملګوا دا ادعوا په چا نازلو، دا آیت نازلو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو کله الله نبی د فرض نه بعد په جمع کړي وخایا، سنت نه بعد په جمع دعا کړي وخایا. نبی رسول الله سنت ته کوړه تللی دا غپونه چې دین سره لګي دا قشان خلک د الله د قران سره د الله د کتاب سره به غپ لګي لکه يهود چې په تورات کې دا غپونه لګول. دا تحریفونه اوس د منکرین حدیث هم کوي، داسې طریقه باندې په قران کې د یو آیت معنا وکي، داسې حدیث کې به یو غلط دغه به وکي، تعبیر به وکي الفاظونه چې خلکو باندې غ دین ګډوډ کی، دوکې کوي. دا دوکې اصل کې د يهودو کار دی، دا د يهودو صفت دی. وس د يهودو باندې الله رب العالمین رد کوي. الذين منهم الذين مبتدا حذف ده، دا يهوديان هغه کسان دي قالو چې دی دا ویلو ان الله يقينا الله عهد الينا، حکم کړی الله مونږ ته یا مونږ ته وصیت کړی دی الله نؤمن لرسول چې مونږ به ایمان نه راوړو په یو رسول باندې حتی تر دې پورې یانا چرا بوړي دا رسول مونږ ته قرباني نه و قرباني تاكله النار چې خوري باغې لرور اسمان نه بور راځي. قل سره دوی ته ډېر خسته جواب ولی تاسو ته پیغمبران نه راغلي دغه کار یې کړو. بني اسرائیل کې کوم پیغمبران دی وجلی کنه د قصبه قرباني مو کړل اسمان نه بورم راغی او به سي زرا دي ته خپته مولګه به مو وجل. تاسو خو دومره بیکار خلک چې دغه کار چې چا کړل تاسو وجلی دي چې کوم د خسړای. نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله چې کوم وحی کړی د دې ټول ریکارډونه راخاره کړی شرمونه و شرمول. نو قلت تو اے نبی قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته رسولون ډیر رسولان من قبلی زمانه مخکې بالبینات فخکار او دلایل او احکام باندې وبالذی او په دغه شرط باندې قلتم چې تاسو ویلو چې قربانی کړی دا او اور خړلې دا فلم قتلتموهم پس تاسو ولې غوی قتل کول ولم وجلو شهیدان کولم ان کنتم صادقین کای تاسو رښتونی فصل کې تاسو یې زدیان فین کذبوک تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی کدی استاد تکذیب کوي نه دی منی کنه ځان له zarar ده تب صبر کې نبی ستانه مخکې د ډیرو رسولانو تکذیب شوه دي هغه مخکاره دلایل راوړي دي بيدې باوجود تکذیب شوه دي.
فإن كذبوك پس که چرته دا مشرک دا یهود ستا تکذیب کوي زما نبی د ان جزاء حذف نه منه فصبر صبر کوا ولی فقد کذب پس یقینا تکذیب کړی شوی رسولون د ډیرو رسولانو من قبل کستانه مخکې زما نبی یوازې ستاسو خو نه شو پیغمبران ستاسو نه مخکې تیر شوي ای ته هم قومونو دا نسبت کوو چې ته ځان نه لګې هغه بګینې دلایل نو راوړي که څنګه د سې نسبت ورته کوو الله جاءو راوړي دي پیغمبرانو بالبينات اخکار دلایل او زبور او واړه کتابونه او الكتاب المنير او غلبي کتاب رڼا کوونکې بینات لکی عقلی دلائل و معجزات زبور واړه کتابونه جمع د زبور د ماخوذ د زبر نه په معنا د مفعول سره راځي نه الكتب المزاوره لیکل شوی کتابونه اطلاق پاغه کتابونه کېږي د زبور چای کې د نصیحتونه او په ګناونو باندې زجرونه احکام پکې یا نه یا ډیر کمی هغه کتابونه د نصیحت والا کتابونه والکتاب المنیر او غلوی کتابونه چې باغی احکام وي ټول ور سره دې باوجود دی ونه معنا کل نفس ذائقه الموت دې کوم تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې هر انسان باندې مرګ را روان دی ځکه عقیده د مرګ سره چې د انسان غمونه کمیږي کل نفس هر یو نفس دې ذائقه الموت سکون کې د مرګ او دې کې تشجیب الجهاد هم د په دې ولا جمله کې ترغیب ال الانفاق هم پکې ده چار چاته وګوره اجرونه او ثوابونه ملاويږي د هر عمل هر یو نفس چې د ذائقه الموت سکون کې د مرګ ده ذائقه د مرګ بس کی د تاریخ وو وانما توفون یقینا تاسو له پورا درکول کیږي اجورکم تاسو ثوابونه او اجرونه یوم القیامه قیامت پورز باندې فمن زحزح دکی بشارت دے مجاہدین و صابرین تا فمن زحزح پس هغه څوک چې بچ کړی شو عن النار دور د جهنم نه وادخل الجنه اور داخل کړی شو جنت ته فقد فاز نو یقینا دا انسان کامیاب دی ومن الحیات الدنیا دې کی ترغیب دی انفاق په دین باندې مال ولګوي ځکه دنیا خو ډیره سید دوکي سامان دی سبات رواني ومن الحیات الدنیا ولدی دا ژوند دنیوي الا متاع الغرور مگر سامان دی له دوکي لتبلون غټه دوکه دا ده چې انسان به کلونو پروګرامونه په ذهن کې جوړي او بیګاله مرګ سوره له دوکه ده لتبلون فی اموالکم وانفسکم دکم تشجیب الجهاد و انفاق فی سبیل الله لتبلون خامخاتا سبحانه و امتحان کې دی شي فی اموالکم استاس په مالونو کې وانفسکم استاس په نفسونو کې د مال او د نفس امتحان دی مال کې شابه انفاق په نفس باندې jihad د دین خدمت ولا تسمعن او د لاسکه پروپاګاندا به ویل کېږي اره دی بده پر سبیل ویل کېږي ولا تسمعن او خامخابتا سو اوري من الذين دعوا كسان اوتل کتابه چور کړی شوی ورته کتاب من قبلكم استاسنا مخکي ومن الذين اشركوا دعوا كسان چې مشرکان دي اذن كثير رد بده ډېر دی ورپسې بیا ډېر رد بده وي کنځلې وکي میډیا بچ کوم د خپل واځ کړي بهتانونه بلګي غلط نسبتونه وکي اعتراضات وکي په دین او په مسلمانانو اهلی کتاب بهم کوي مشرکان بهم کوي سبق کوي بیا وي دوه کار دي صبر دی او تقوا ده دا مسلمان غټ هتیار دی وان تصبروا کچرتا تاسو صبر کوي په دین باندې کلک شي وتتقوا ځان وساتئ د الله دنا فرمانینا فإن ذلك فسقنا دا کار چې دی من عزم الامور د په خود مضبوطو کارونو نه دی دا مضبوط کار دی وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب دي که زجر دی او د دې بل قباحت دی دریم حق پټول او لوزونه ماتول مخکې کې د دوی هغه اذی ذکر کړه کنه اذیت د دوی هغه ذکر شو چې اذن کثیره تاسو ته ډیر ردی بدی او اذیت بدر کوي دلته اوس دا اذیت یو مثال ذکر کوي چې ګوره د دې په کتاب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات او دوی هغه پټول نه بیانول خلکو
وإذا أخذ الله پاوك چې خسته والله تعالی میثاق الذين فخواد دا کسانو نو اوتل کتاب چې ورکړی شو ورته کتاب لتبيننه چې خامخا به تاسو دا کتاب بیانوي او د دې تشریح کوي للناس خلق ته ولا تكتمونه دا کتاب نه پټوي په دې کې خود نبی صلی الله علیه وسلم صفات مو هغه پټ کړه احکام هم پټو فنبذوه ندیو غرز ولدا وعدا وراء ظهورهم رسول خپل شاګانو نه فنبذوه کې ضمیر د هيا راځي د میثاق یا دی کتاب ته الله دا کتاب یو غرز وراء ظهورهم رسول خپل شاګانو نه شاته غرزو د نه دا سره واخستو دا سی غرزو ظاهر نه معنا کنایه د عدم اعتبار او عدم التفات نه سه التفات ورته ونک توجه ورته نه کول عملي پنه کو واشتروا به او دی واخسته دا په بدل کې ثمنن قليلا قیمت لګو چې غټوله دنیا دا دنیا بس غوړه کړم فبئس ما يشترون نبد غسیس چې دوی اخلي غوړه کوي ډیر ناکاره شی واخست د الله د کتاب په بدل کې دنیا غوړه کړو د الله کتاب خلکو نه پټ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا اوس بل یو رټنه او توبیخ زجر دا د ایذا ور کول یو بل مثال حق پټي او خلکو نه دا تم ساتي چې زمونږ صفت کوي دا ډېر ښه خلک لکه دی وخت کې د اهل بدع او گمراهان چې حق نه بیانوي او موږ ته به حق پرست مولیان وایي ځان ته لیکم علماء حق کانفرنس کله کله کانفرنس هم کوي په دې نوم باندې چې کوم نمونه په کې لیکلي ټول د حق دشمنان قرآن او حدیث باندې ردونه کوي الکه په دې نوم خو کار نه کیږي دا خو د يهودو مرزو چې کوم به بد کار خو نوم براته خاخ لګوره عجیب ده الله فرمایي لا تحسبن الذين غمان مکوا باغسان باندې يفرحون چې خوشحالي کوي بما په دې کار باندې آتاو چې کوي چې هغه حق پټولې الله دې خوشحالي په دې خپل کار چې هغه حق پټول دي مخکې ویل کنه حق پټي او يحبون بيدا خوخي ان يحمدوا چې دې صفات او حمد دې وکړي شي بما پاغه کار باندې لم يفعلوا چې نه دې کړي کم کار پکې نشته او کم صفات وي په دې زما صفات کا ما ته وې چې دا اهل حق علما دي او دا چې کم دې ډېر حق پرست سره او دا رنګ نور غټ غټ ډیګرې براته ولی کامل نو دا رنګ پیر طریقت او پلانې دا غټ غټ ډیګرې وته ورکړي دا یو صفت پکې نه او شابه مال دا صفت وایا الله په دې چلونو ته د عذاب نه نشي بچ کېدل چې د حق دشمن او نوم دي ځان طریقې د حق پرست په دې حق پرست ټکی خو ته نه خلاصې فلا تحسبنهم نتغمان مکو په دې باندې بمفازه من العذاب وبچ کېدلو د الله تعالی د عذاب نه دا رنګ بازي خلک یی دشمنان د اهل بیت او ذات محبان اهل بیت عاشقان اهل بیت عاشقان رسول الکه د اهل بیت عقیده توحید او مشرک اهل بیت او صحابه کرام رضی الله عنهم احترام کو په ابو بکر صدیق رضی الله عنه پسې منځونه کول ابو بکر صدیق د اهل بیت امام دی عمر فاروق رضی الله عنه د اهل بیت امام دی عثمان ذو النورین رضی الله عنه د اهل بیت امام دی علی رضی الله عنه ورپسې مونږ کوي او ټول اهل بیت ورپسې مونږ کوي احترام یې کوي او ته دشمنی کې وای چې ما ته محبان اهل بیت محبان ته دشمن د اهل بیت دا خو ستا کاروبار دی په دې ته پیسې اخلي دا ستا دکانداری روانه ده دکانداری تم د بازي خلک نوم وای دین وته وای دکانداری دین نه دا ته دکانداری کاروباری د اهل بیت نوم کېش کې خپل دکانداری دی روانه کړي خپل فرقواریت دی روان کړي الله په دې چلونو باندې ته د عذاب نه نشي بچ کېدل ولهم د دې لپاره عذاب الیم عذاب دې درناک ولله ملک السماوات والارض وس اخر د صورت پورې اعاده د مضامین اربعه قسم چې بقره کې و توحید هغه ذکر کیږي په دې یوصل نهاتی آیت کې ولله ملک السماوات والارض رسالت ذکر کې یوصل 93 کې ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان
نبی علیہ السلام आवाज کړی دی ایمان طرف ته موږ قبول کړی دی د جهاد تذکرې اوسل 95 کې کوي وقاتلوا وقتلوا الله په لار کې جهادونه کړی دي ادا رنګ د انفاق تذکرہ په یو سل شپږ 196 کې هغه کې د انفاق د پاره یو قسم اعاده د اشاره ده چې لا یغرنک تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل دا لګي شان وزیر دنیا اخلي او د دې په دې دغه باندې مدوکه کېږي چې دې په دې دنیا کې ګرځي لګي دي د کافران په دې خارونو مطلب په دې کې تزهید فی الدنیا ده د دنیا به رغبتی ده تاسو دنیا سره ډېر رغبت مه ساتئ همیشه به پکې نه مال ولګوي د الله په دین باندې د امانه ده اوس دلته دې آیت کې ولله ملک السماوات والارض دې آیت کې چې کوم دی د الله رب العالمین توحید ذکر کړي ولله یو خاص د الله اختیار کې ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو د والارض د ځمکې والله الله على كل شيء قدیر پارسی باندې قدرت لرونکی دی دا آیتونه نبی صلی الله علیه وسلم بدا د شپې کله قیام تر پاسې دا به ویل او یو روایت کې راځي ابن کثیر راوړی دی هغه انسان لپاره هلاکت دی چې دا لولي او سوچ پکې نه کوي دې ایتونو کې سوچ پکار دی ان فی خلق السماوات والارض نمخ دعوی د اثبات د لپاره عقلی دلیل لري چې الله لپاره اسمانونو او زمکو اختیار دی ان فی خلق السماوات یقینا فپیدائش د اسمانونو کې والارض او د زمکه کې واختلاف الليل او پتلو راتلو د شپې او نهار او د ورځ کې لآیات خامخادیر دلایل د توحید له اول الالباب د پاره د خاوندانو د عقل من په پوي سوچ پکې کوي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وس دا د اول الالباب صفات ذکر کړي دا عقل من پنځه صفات دي بدایت الذين دا کسان يذكرون الله چې یادي الله لرا الله رب العالمین یادي یو دا چې په منځ کې یادي په منځ کې یاد عام اذکار هم ته مراد دي يذكرون الله یادي الله لرا قیاما فولاړ وقعودا فناست وعلى جنوبهم فقلوا قلوبان بهم نګور په حالت د قیام کې دا یو صفت په حالت د قعود کې دوا په حالت د اړخونو باندې پروت دی درې نو کدا د منځ بارکی شي لکه بعض صحابونو دا تفسیر نقل له تابعیننا نبی دا چې بعض انسان چې روغي په ولاړه په منځ کې چې بیمار دی پناست او چې ډیر بیمار دی لکه حدیث د عمران بن حسین رضی الله عنه کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل فعلى جنب پاړخ په پری وزن منځ کو په اشاره باندې اپریشن یې کړی بیمار دی تکلیف دی وته تیمم دی بس پروت نو علی جنوبهم کې دغه مراد په جنب باندې پروت دی پاړخ باندې منځ کوي او یا عام اذکار مراد دی الله یادې په ولاړه کفلا روان دی ذکر کوي یو ځکه ناس ته ذکر کوي دغه رنګ وعلى جنوبهم سمري تشبيه ود کیږي پاړخ باندې پریوتم اذکارو کې به ود شي سلورم دا د وې تفکرون او دی فکر او سوچ کوي په خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو کې ول ارض او د زمکه کې د دین هغه دلایل د توحید روباس د الله رب العالمین د توحید دلایل هغه پکې معلومه فکر په اسمانونو زمکه پیدایش کې پکار دی چې دا الله اخر څه د پاره پیدا کړی وي تفکرون فکر کوي د الله د توحید د پاره وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد دا فکر بر دې د پاره کې چې ته په الله توحید پیژنې کافر کوم پکې سوچ کوي زموږ اسمانونو هغه څه کې صرف د دنیا لپاره استعمال الکه چې یو شی جوړول غواړي او دا شی جوړول غواړي صرف د دنیا لپاره مؤمن سوچ کوي په دې کې د خپل الله عظمت کبریات معلومه د الله توحید تی معلومه دا څه فکر پکې کوي کراچۍ کې موږ وونه د انډونیشیا یو مرګره هغه الته په بدی و باندې چې دا جبه بټوله عربي درسونه عربي کې و ملګرو سره خبرې محاورم ټوله عربي کې و هغه د سوچ کې ناس
ځان له ناس مازدیګر ټایم چکر راوتو جامعین جامع ابوبکر نو ورته څنګه چلې په سوچ کې ناسم سره غب شپ کړه لګو ناغه د آیت ویل یاره سي د اسمه کې اسمانونو کې به سوچ کوی بلدا وره داسي خلک هم شته په دنیا کې سوچ مې کو په دې کائنات کې دا الله پاک د دنیا څخه د پاره پیدا کړی دی دا ګوره دومره لوی کائنات الله پیدا کړی څومره لوی د الله عظمت او کبریا په کې پرته ده په دې کې الله مؤمنان په دې کې سوچ کوي دا نه چې بس وخوره اوس کو بس قلاری ودشه په وغزاوه او بس تاسو کوم دې باډي جوړاوه باډي جوړول باندې کار نه کیږي دا چنجي خوري لګي په قبر کې ټیک دا خوراک سکا کو الله در باندې پابندی نه لګولې خدای الله بندگی مو کنه سوچ مو کا چې زه د کم رب خورم د کم رب سکم د هوا د فضا د کم رب د موسم بدلی حکمت پدې کې اخر سره انسان پیدا کی به مړ کی تاسو د پاره دی دا جون سه مقصد شته دی بس شاته کنه نعوذ بالله الله رب العالمین چرته یو بیزای کار کړي لکه روستور پسې وای چې کله دا مؤمنان په دې کائناتو کې فکر سوچ وکړي نو د دې سوچ نتیجه دار اوزي ربنا من یقولون ربنا دا مؤمنان یزم غربا ما خلقت هذا باطلا نه دې پیدا کړی تا دا نظام باطل دا مخلوق دی باطل نه دې پیدا کړی زمکه اسمانونو په دې کائناتو کې سوچ وکړه په دې به پوه شي چې الله دا عبس نه دې پیدا کړی بل ځکه الله فرمایي ولذ سلو بكم سر چې لازم کا اسمانونه پیدا کړو سار شي او ماخام شي وګنیو مشغوله میزان له جوړ کړي دا یو ډیر لوی عبرت ته پاره دي سبحانك پاکی د تعالی ریا الله فقنا عذاب النار پس بچ کوم د عذاب د ورنا ربنا بل دعاء د دویمه ای زمونږ رب دا اور خډیر خطرناک دی مونږ ته بچ کا زکه چې څوک ور داخل شدا خو ډیر و شرمېده په شرمونو کنه الله ردینه مو ساته مونږ د دنیا د دې جیل نه سونه یریږو نه پکې ورشته نه پکې بل سشته خاصه کې چاته لکه جیل در باندې وخت څومره یریږي الکه د پښان ډیر انسانان دي پکې چلاړ چې د بیګپ شپ پلاري لګي او ټیم د لوب د پارم ټیم ور کوي میدان دی پکې د کېل وغیرہ خو به هم د جیل نه سره یریږي را دغه زیاده کور ته پکې نشم راتللی او غیر به هم دغه دیوالونو کې دن دا اور د جهنم ډیر خطرناک ځای دی الله دې موږ وسات ربنا ایزم ربا انک یقینا تجمن تدخل النار اغه څوک چې تی ور داخل کې دی اور د جهنم ته فقد خزیته یقینا یا الله تا خدا و شرمولو یا الله موږ د دې شرمندګۍ نه بچ وما للظالمین او نشته د پاره د ظالمانو من انصار څوک مددگار ظالمانو سره څوک مدد نشي کولای دلته خو یو ظالمی پارټي به دله ټپلې به پیسې به وسره او به چلے ظالم سړی ټول زم پیژنم تیم پیژن ظالم دی کیس کی مونی ولې شي بیا هم سړي سترګې ګرځي بریتا وای الله وی دا زما قانون د سینه دی چې څوک پارټي مارټي وراشي مانه به اخلاص ظالمانو الته مددګاران نشته ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان درېمه دعا ده مبارک ایمان بالرسول والقران کې ربنا ای زمون رب اننا سمعنا یقینا من غواورید منادیا یو आवाज کوونکې چاغه د نبی صلی الله علیه وسلم او قران کریم دی نبی د قران आवाज ولګو منادی دی منادی وي چې وهون کې د आवाज کې بیان ینادی للایمان چې आवाज کو د ایمان طرف ته چې خلق راشي ایمان راوړی د الله توحید معنی ان امنو بربکم چې خلق ایمان راوړی په خپل رب باندې فآمنا یا الله موږ ایمان راوړو یا الله موږ ستاد منادی आवाज قبول کړي دا ګور الله رب العالمین ته یو خسته وسیله پیش کړ مؤمن چې الله تا یو منادی را لګلې خوب پیغمبر هغه موږ ته आवाज را کړی شي ایمان راوړی نو موږ هغه ایمان راوړی دی ستاد رسول دعوت موږ قبول کړي دی ربنا زمون رب فاغفر لنا پس بخنو کوم ته ذنوبنا زمون د ګناهونو وکفر عنا ولرک زمون سیئاتنا زمون د بد حالتونو ګناهونه سیئات بد حالات تمو یو ګناهونو تمو مشکلات تکالیف وتوفنا موږ وفات کما علی الابرار په ملګرتیا د نیکانو کې مطلب دا دی الله وفات را باندې راځي نو د وفات نه بعد هم د نیکانو خلکو ملګری کچر د غلطو خلکو ملګری نشو ابوی سره د قیامت پر حشر ونشي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك سلورم دعاء دي ته لیکيږي استحقاق الجنه بتوفيق الحسنات بعد الايمان د ایمان نه بعد به انسان
د الله نه دا غواړي چې الله د دسې نیکو توفیق وسره کړي چې د جنت مستحق شوه. ازمن شیخ صاحب ویل چې وچ مؤمن باندې جوړي وچ موحد چې باید سره زخه باباګار لنظم زخه تعویذونه نه شوم زما عقیده سم هغه چې عقیده سم د عقیده معنی خدای د الله بندگی وکړي کنه ته بندگی نه کوي کنه چې وچ توحید مدغه کوا. ربنا زمون رب واتنا ومن لرا كما وعدتنا غچته موږ سره وعده کړی دا علی رسولک استاد رسولانو په ذریعہ باندې رسولانو په ذریعہ الله موږ سره سو وعده کړی دا چې مؤمنانو تاسو سره به نصرت کوم غلبه بدر کوم د دشمن په مقابل کې چې کله تاسو په اخلاص باندې jihad وکړي دا رنګ دا وعده کړی دا چې ته زما بندگی وکړي جنت دل در کوم. ولا تخزنا یا الله موږ مشرم او یوم القیامت قیامت پر ورځ باندې ځکه مخکې ویل کنه چې انک من تدخل النار فقد خزیت دا خډیر لوی شرمندگی ده نه یا الله موږ مشرم انک یقینا انت چې لا تخلف الميعاد خلاف نکې د خپل وعدینا. فاستجاب لهم دې کې زیره د مؤمنانو ته بشارت او استجابت سره دا دعاګانې د دوی الله رب العالمین قبول کړلې. ګوره مخکې ویل ربنا ما خلقت هذا باطلا بیا ویل ربنا انك من تدخل النار بیا ویل ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان بیا پکې مینس کې ویل ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بیا ویل ربنا واتنا ما وعدتنا. په دې دعاګانو کې پنځه ځل ربنا ربنا راغلي. بعض علماء د دین معلومه کړي چې په اشاره سره چې څوک د الله نه دعا غواړي پنځه ځل پکې ربنا ای زمونږ رب ای زمونږ رب الله رد دعا قبل ذکر واستوي فاستجاب الله اور قبول کړه دعا فاستجاب لهم قبل الله رضی دعا فاستجاب لهم قبول کړه د دوی لپاره ربهم د دوی رب د دې دا دعاګانې الله استجابت وکړه او دا تسلی ورلور کړه انی نه الله فرمای یقینا ذچم لا اضيع عمل عامل نزايكم عمل دی عمل کون کی منکم استاسنا من ذکر کنارین ده او انثى او کزنان ده من ذکر او انثى دا بیان دی د عامل الله کا عامل عمل کون کې کنارین او کزنان ده اوس د سی بای چې یو عمل او دادن روزه ده مثلا مونږ نیولې مونږ نارینه او یو زنانه بم نیولې زم په کور کې وکې دې شي دا اخلاص زمون ډیری الله رب العالمین دا زیاته نه کوي چې د زنانه اخلاص دی ډیری او غیله دي کم نمبر ورکو زما دي کمی مال دي زیاته راکې نه مال به کم راکې غیله به زیاته ورکې په عمل کول کې الله رب العالمین دې ته نه ګوري چې دا نارینه دی او کدا زنانه ده الله رب العالمین اخلاص ته ګوري چې د یو زنانه اخلاص ډیر غیله الله ډیر نمبر ورکې هغه الله رب العالمین چې دې اوچته مرتبه ته رسي که مریم چې ورسوله د فرعون خزه آسیه ورسوله رسته قران کې الله تذکر کوي چې پیغمبر خزه شي او عمل ټیک نه لکه نوح علی السلام او د لوط علیہ السلام خزي چوي قران کې الله بار بار ما عذاب کې ګره رب العالمین د عمل کون کې اخلاص ته ګوري او عمل ته ګوري دې ته پکې نه ګوري دا نارینه دی او که زنانه ده چار سو خسته عمل کې الله اوچتای بعضکم من بعض استاسو پیدا دي د بعضونه دې کې اشاره دی ته کوي چې دا خو یو نسل انساني دی بعض د بعضونه پیدا دي په دې کې الله دا تفریق نه کوي چې دا نارینه یا دا زنانه بچ څوک اخلاص کې الله زاجر ورکوم عمل قبلهم نه بربادوم. فالذین اجروا اوس پنځه صفات لحصول الدرجات العلا وللبشاره الاخرويه د اوچتو درجاتو د حاصلولو لپاره پنځه خسته صفات او دغه رنګه د آخرت لپاره یو زیره ذکر جنت وعده په الله کړی دی. والذین فسخکسان هاجروا چې هجرت کړی دی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګری صحابه کرام رضی الله عنهم او قیامت پوری چې څوک د الله لپاره هجرت کوي. دویم دا د اخرجو دی وخت کله شوی دی من دیارهم د خپل کورونو نه دي تعتبی تفسیر وای هجرت خم کور نه وتل دی بیا و اخرجو دا دوباره سره ویل دي کی اشاره دی ته وکړه په خپل نه دی تلی په خپل مرده وخت کله شوی دی مجبور کړی شوی دی یعنی ظلمونه پی شوی دی اخرجو کی ظلم د مشرکین ته اشاره وکړه چې په علاقه کې په مسلمان ظلم شروع شنو غریب وزي کنه کني څوک په خپل خوخه باندې خپل کله وطن پری دی هر سړی ته خپل وطن ګران دی خپل ازمکا خپل غم خادي خپل خوشا ماحول دار چا خوخ دی کاغذه خيو کبدي خلکو ته خوخي الله دې وخت کله شو کنه ظلمونه پی وشو خپل کورونه وخت کله شو. دریم دا د وعوذ دی له تکلیفونه ور کړی شوی دی فی سبیل زما په لار کې بار بار په تکلیفونه د دین د پار راغلي دي
مالی جانی هغه برداشت کړي. څلورم دا د وقاتلوا او دوی جنگونه کړي د الله تعالی په لار کې جهادونه کړي. صحابو چې هجرت کو بیا سینو ناس لاړ به مدینه کې باقاعده قتال او جهاد شروع کړ دغه ظلم د مکه خلاف. مکه کې کوم مشرکانو دغه د ظلم خلاف ودرېد یو نظام یې جوړ کړ. نو مدینه کې کوم خوښ بدمعشانو يهودو دا رنګ اعرابو کې او نور قبایلو هغه خلاف مدرید. د پینځم دا د وقتلو دی به وجلې شوی دی شهیدان شو. دا پینځه صفات ول ذکر الله فرمایي دا صفات دا چې پچا کې راغو دا تکلیفونه برداشت کړ. لا اکفرن عنهم خامخ بزل رکوم د دوی نه سیئاتهم د دوی غناونه بدای ولا ادخلنهم خامخ بزل دوی داخلو ما جنتونو ته چې بهږي بلاندې دونو بنگلو دا غنه نهرونه ثوابا من عند الله دا ثواب دې د الله تر طرفنا دا خپل بدله ده. والله الله چې دې عنده دا غسر حسن الثواب ډیر خسته ثواب او بدله ده. الله سره ډیر خپل بدله ده. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اوس دفه د وهم ير دا کافرانو بظاهر ډیر مزو کې ښکاری کنه مخکې ویل مصارعه فی الكفر کوي کنه یسارعون فی الكفر. اوس بیا وای چې دا کافران چې اولی راولی په دې خارونو په دې ملکونو کې هغه ملک تلاړ هغه ملک ته فوجونه ولګا هغه ملک ونی واغه الله په دې باندې مدوکه کېږي. متاع قلیل لک ژوند دې لګي مزيدي بیسیده جهنم تتلل. لا يغرنك دوک دین کی تعالی را تقلب الذين ډیر اوړېدل دا کسانو کفرو چې کافران دي فل بلاد په دې خارونو په دې ملکونو کې چې تجارتونه د دوی سره دی او مزیم د دوی سره دی ظاهره کې کراو فرد په دې باندې مدوکه کېږي. متاع قلیل دا مزید ډیر لګي علت دې د پاره د لا يغرنك متاع قلیل دی کې فنا د دنیا ته اشاره ده او تخویف پکې ده په جهنم باندې. متاع قلیل خبر ده دا د پاره د مبتدا محذوف من هذا التقلب متاع قلیل. دا تقلب دا وړېدل کافرانو دا چې ګرځي په دې دنیا کې او ظاهره کې دا سي په چمک دمک کې ښکاری الله متاع قلیل. دا خو لکه شان مزه ده لګونه خوند ده. ثم مأواهم بزید ورتلو د دوی جهنم دی وبئس المهاد او ناکار زید تیار کړی شوی د دې لپاره. لكن الذين اتقوا بشارت متقین مؤمنان دی له الله جنتونه تیار کړی دی او د الله مل مستیاد نزلا من عند الله دا د الله نه غواړه مړه د دنیا بس دوه ورځې چمک دمک. لكن الذين اتقوا لیکن هغه کسان چې د الله نه یریږي تقوا کړي شرک نه ځان ساتلې د الله د نافرمانی نه ځان ساتلې. اتقوا ربهم هغه کسان چې یریږي د خپل رب نه لهم د دې لپاره جنتونه دي چې بهږي بلاندې د ونو بنگلو د هغې نه نهرونه همیشه به په هغې کې نزلا من عند الله دا تیار مېلمستیا ده د الله له طرف نه الله طرف نه مېلمستیا ده. وما عند الله ما کې ابهام دی او هغه څه چې د الله سره دي خیر دا خو ډېر غوره دي للابرار دپاره د نیکانو. هغه چې د الله سره دی خو ډېر بې انتها او بې شماره دي بې حسابه دي. یو ځل څه ملګري را سره چا یو ځای ته پروګرام لغوښتي زموږ له هوټل کې بوکینګ کړی د کمرو نو موږ وعلیکم السلام هغه ډېر هاي هوټل وي په هغې کې موږ ته باقاعده ترتیب و چې بس سهار کې راځئ او غرمهیي او ماسخوتني بس قسمه قسم خوراکونه به لګېدلي بوفیې وي. یو ځل موږ د دویم حج کې چې تللي وای کې همداسې شو نو بس چې سبب خوښه وه شي بس دنیا نعمتونه پراته وو بس هغه راخله خورئ. نو یو ملګری ما ته وایي عالم ویره ته وګوره وایي موږ ګوره د یو انسان میلمانه یو انسانانو راغوښتو بس څومره نعمتونه پراته دي ته اجازت دی چې سره اخلی خورئ بس زه سړی د الله میلمه شي او جنت ته لاړ شي رب العالمین ورته ګرځه د جنت نعمتونه دي او مزید چې څه دې خوښه یې ده ورتې غوښه خورئ او که د مارغانو خورئ او که بل شی خورئ که میوې خورئ هېڅ پابندي به نه روک ټوک به نه دا میلمستیا دې الله زموږ نصیب کړي. الله رب العالمین فرمایي نزلا من عند الله میلمستیا ده د الله له طرف نه د 2 ورځو نه ده د 3 ورځو نه ده د میاشت د کال نه ده ټول عمر ده. او وما عند الله خیر للابرار هغه چې د الله سره دي ډېر غوره دي دپاره د نیکانو خلک. وان من اهل الكتاب
اوس خاص بشارت اهلی کتابو ته ذکر کوي. اهلی کتابو کې کوم حق پرست دي داغي یو 5 صفات ذکر کوي. دلته 5 خبرې ذکر کوي. مخکې د اولو الالباب 5 صفات ذکر کړل، الذين يذكرون قياما وقعودا. به د صحابه او فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم دي کې به 5 صفات ذکر کړل د اوچتو درجاتو لپاره. اوس د اهلی کتابو 5 صفات ذکر کوي چې په دې کې موږ خلک شته دي چې په هغه زمانه کې وو. وان من اهل الكتاب يقينا بعض د اهل کتابونه من د پاره د تبعیض ډیر نه دي، خو بعضی پکې دي ځکه واکثرهم الفاسقون نه مخ تیر شو کنه. اهل کتاب کې اکثر فاسقان دي، عقیدوي فسق پکې دي، خو بعضی پکې داسي تیر شوی دي. بعضی د اهل کتابونه لمن خامخا غسوق دی یؤمن بالله چې ایمان وروړي په الله تعالی باندې. څنګه ایمان؟ ک ایمان الصحابه رضی الله تعالی عنهم. د شرک نه پاک دي، د تشبیه نه پاک دي، د تثلیث نه پاک دي. شرک نه کوي. عیسی علیه السلام الله سره نه شریک کوي، عزیر علیه السلام الله سره نه شریک کوي. یؤمن بالله د الله توحید مني. وما انزل وغسل نازل کړی شوی الیکم تاسو ته چې قران کریم دی. لکه عبد الله ابن ابی راغی ایمان راوړو، د دویم صفت چې په قران ایمان راوړو. دریم دا د وما انزل وغسل نازل کړی شوی دی الیهم دویتا، یهود ته تورات او نصارا ته انجیل. هغه منی نو قران هم منی او دا غي پرانا کې منی ځکه په تورات انجیل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی وکړ. حق پرستی خپل کتابي صحیح لستی. لکه عبد الله ابن سلام چې د نبی علیہ السلام صفات لستی، وای ما چې څنګه ولید ما ته پته ولګیدا چې دا مخ د دروغجن انسان مخ نه دی. نبی مې چې ته پوښتنه وکړه ما ته پته ولګی دا د الله حق پیغمبر دی. سلورم دا د خاشعين لله دی یریدون کی دی د الله تعالی نه، عین عاجزی کوي لله خاص د الله لپاره. خاشعين د خشوع د صفت چې په راشي نو به تلبیس هم نه کوي، کتمان هم نه کوي، تحریف هم نه کوي. د دې مرزونو نه به ځان ساتي. پینځم دا د لا یشترون بیاات الله دوی نه غره کوي د الله د ایتونو په مقابل کې ثمنن قلیلا، قیمت لګو چې هغه ټوله دنیا ده. د الله د ایتونو په مقابل کې دنیا نه غره کوي، مفاد پرست نه دي. اولئک دا کسان چې لهم د دې لپاره اجرهم اجر د دوی دی عند ربهم پنځ د رب د دوی. ان الله یقینا الله سریع الحساب ډیر زر حساب کوونکی دی. الله رب العالمین حساب ډیر زر کوي. قیامت ورځ په 50,000 کال ده کنه. نو استاد یې ته بداسو الله شي دا څنګه زر حساب یو 50,000 کال دي نه ابو شروع کیږي نه. 50,000 کال انتظار دی. مختلفه پاټکی دي، چک پوسټ دي، موقفونه دي پکې بیل بیل زینن. او چې کله حساب شروع شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو د ورځې دین نیمه پورې وټول کاته ختم. لکه زموږ د ورځ چې نیمه ترسي ټول دنیا د چې د آدم علیه السلام نه ول اخري انسان پورې څومره انسانانو جنات د سی با اتوماتیک حساب کتاب وشي. هر چاته مختار سره شي هغه به حساب نه شروع کیږي ځکه به داخله تنگ شي د ګرمۍ نه او تکلیف کې بشي. یو بل سره مشورې شروع کی او بیا یو پیغمبر لذي حدیث د شفاعت کې چر دی او اخر کې به نبی علیہ السلام لراشي چې الله ته وایي چې حساب شروع کې ډېر تکلیف نور حساب بزر کی. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اوس خلاصه د ټول صورت اے ایمان والو اصبروا صبر کوئ، تاسو صبر کوئ، وصابروا او وینا د صبر کوي او بلتا تلقین د صبر کوي او بلتا. وصابروا دته تخصیص بعد التعمیم وي. نباوی مفعله د ډیره مبالغه د پاره راوړل دي کې صدور د جانبین وي کنه. یو به یو تبل ببل ته وای چې لکه صبر کوو بل ببل ملګری لګ تسلی ورکړي. صابرو کې بل معنا دام د په مقابله د دشمن کې په صبر کولو کې تاسو غالب شي په دشمن. ځکه کافر د بی دیني او د کفر لپاره سخت په ځان تیری، ته د دین لپاره په ځان سخت تیرا کنه کلک شي. بل دا ورابطو او تاسو مرابطه کوي، تیارې کوي د جهاد لپاره. مرابطه تیارې د مرابطي دوه مصداقات دي. یو مرابطه د مسلمانانو د سرحداتو، د مسلمانانو کوم ځمکې دي د سرحداتو او څوکیداری او حفاظت وکوي. په حدیث کې ډېر ډېر فضایل راغلي دي د پاره چې مسلمان ځمکه څوک ونه نیسي کم کافر. د مسلمانانو د سرحداتو حفاظت وکړي.
رابطو بل معنا دام دا حدیث کې راځي دا پنځه منځونه چې انسان زی دا الله نبی فرمایي دام رباط دی چې تا چې کوم دی هر وخت ځان دې رډي ساتلې دی چې بل ځانو شي اوس دی مزلزم بل ځانو شي غیلزم یو رباط دی د دې چې ته د مسلمانانو د سرحداتو حفاظت کې د کافرو په مقابل کې کافر نه پرې دی دیتا چې مسلمانانو زما کې قبضه کې دویم دار د الله بندګۍ تر وخت تیار واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ واتقوا الله دې کی مراد توحید دې دا الله رب العالمین توحید منی چې تاسو کامیاب شئ دا سبب دې د کامیابی سورۃ النساء د زنانو په نوم باندې دا سورۃ چې کوم دې مسما کړي دي ربط مخ کې سره دا دي ځکه چې د زنانو احکام دي په دې کې زنانه یو مظلوم مخلوق دی سورۃ النساء کې اصلي د مظلومانو د مدد او د نصرت احکام دي چې کم کمزور مخلوق دی دې سره به ظلم نه کوي زیاته به نه کوي او زنانم کمزور مخلوق دی او دې کې اشاره دي ته چې ګوره اسلام د زنانو حقوق ډیر محفوظ کړی ځکه د دې په نوم باندې په قران کې مستقل صورت راغلی دی او د دې صورت نه غیر هم زیات زنانو احکام ذکر کیږي مخکې سورہ ال عمران سره یو ربط دا دی مخکې اصول الایمان بیان کړو دې کې اوس د دنیا اصول بیانې د امن د پاره اصول د دین د پاره د قیام د امن دنیا کې خلک چې ژوند تیری سو اصول خو به یې کنه او منع د ظلمونو نه خاص کر مظالم د جاهلیت په سورۃ النساء کې رد کیږي چې جاهلیت والا ډېر ظلمونه کول دا غي تذکرہ چې ده الله رب العالمین بکې او ردونه و پې کوي او دا ناشنا خبره ده چې دا ګور اکثر دا رسمونه رواجونه چې دا کم ظلمونه ذکر کیږي د جاهلیت د عربو دا زموږ د پښتنو کې مشته دي دین ځان ساتل پکاري بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده سورۃ النساء کی موضوع دغه ده موضوع ته وای دعوه ورته وای قوانین الامن به ذکر کوي لدفع المظالم د ظلمونو د دفع لپاره چې ظلم ختم شي د دنیا نه قوانین د امن دي دا کورونو کې امن ملک کې امن سورۃ النساء بس دا غواړي چې کورونو معاشره او په کورانو نظامونو کې امن پیدا کړي نو دغه رنګ په ملک کې امن پکار دی دا سورۃ به مصدر په یا ایه الناس باندې دا ټول مکلفین ته خطاب دی انسان چې کوم مکلف دی په دې مکلف دی اول چې تقوا وکړي تقوا ربکم چې تاسو راشي د الله نه ویریږئ بیا په کې خاص کر تذکرې کړی د آدم علی السلام چې دا یو نفس نه الله تاسو پیدا کړی هغه آدم علی السلام دی نفس واحده آدم علی السلام بیا دغه نفس نه الله رب العالمین دا غبي بي پیدا کړی دا چې هغه حوا علیها السلام دا غي د پیدایش تفصیل به په حدیث کې راغلی دی وجنه مونږ وایو چې قران سره حدیث مرګره نه کوي په قران نه پويږي د نبی صلی الله علیه وسلم تشریح سره مرګره کې یا ایها الناس اتقوا ربکم یا خلقو یریږي د خپل ربنا الله نه یریږي تقوا اختیار کړئ احکام کې اکثر تقوا ډیر ذکر کیږي ځکه په احکام او عمل بغیر تقوا نه نشي کېدل او به په دې قران کریم کې چې وګورئ کنه په ترتیب د قران کې دا د ابتدا نه سلورم سورت ده نو یا ایها الناس اتقوا ربکم به د نیم قران اخوا چې سلورم سورت وګورئ هغه په یا ایها الناس باندې مصدر کړي ده سورۃ حج یا ایها الناس اتقوا ربکم خدلته ګوره مبدا د انسان ذکر کړی ده الذي خلقکم من نفس واحده الله غزاد دی چې تاسو پیدا کړی دی یو نفس نه او سورۃ حج کې به اختتام ذکر کړی دی معاد التم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم دلته ول پیدائش ذکر کړل تور ته اختتام ذکر کړي زلزلہ را روانه ده لوی به دنیا ختميږي دلته پیدا شو ته ختميږي به دنیا به ختميږي
دا د قران کریم هغه اسرار دي ناشنا رازونه دي اشاره پدې کې دیتا ده چې د دنیا امور دي او کدا آخرت امور دي الته وي تقوا وکي قیامت را روان دي په دې ټولو کې انسان مکلف دی پس په تقوا ځکه تم امر د تقوا کړي دلته امر د تقوا دنیا کې تقوا او آخرت د پرم تقوا پکار ده اے انسانانو ويرګه د خپل ربنا الذي دار بغزاد دی خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفسنا یو نفس نه پیدا کړی آدم علی السلام هغه الله د خاور نه پیدا کړی چې په قرآن کې تذکر ورستو راځي وخلق منها پیدا کړی او الله دغه نفس نه زوجها بیبی داغه مقصد باید کې څه مقصد دا چې د یو مور پلار نه پیدا نو ولی به په یو بل ظلم کوي یو بل د یو بل حقونه ولی خوري دا کار به مکوې ظلمونه مکوې سیل رحمی وکړي لکه رستو وای ول ارحام سیل رحمی نزان قائم کړي ظلمونه مکوې الله تاسو پیدا کړی د یو نفس آدم علی السلام نو خلق منه پیدا کړی دغه نفس آدم علی السلام نه زوجا بیبی داغه چې په حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي آدم علیه السلام د غسی پختینا کما چې دا زړه ته نږدې کګه پختې د دینه پیدا شول هغه ته کوم تکلیف مونږ رسېدو آدم علیه السلام دا چې پروتو آرامي کو دات الله پیدا کړل چې را پاسې د سترګې وغړولې خپلې بي خواته ناشته په دې کې عقل مچره وکم الله چې د خاور انسان پیدا کړي ما الله د غسی پختینم بي پیدا کړل هغه الله د یو ساس کې انسان پیدا کړي هغه الله د مریم نه بغیر د خاون نه بچي پیدا کړي الله په خلقت سوالونه مکوا او دا څنګه وشو دا څنګه وشو آرام کینا د انګريزانو شاګرد م جوړېګا د انګريزانو فلسفي دی ویلي او د یورپ ته قمقلونه متاثر دغه خرونه چې الله تخروي او موږ متخروي د خرونه مو متاثر خرو خبرې مکوا د خرو خبرې کېلې د خرو فلسفي شاته وګرځوا دا د رب العالمین کلام او دا د محمد رسول الله علم صلی الله علیه وسلم چې په حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم سوي ځان نه نو قرآن وای وما ينطق عن الهوى نبی سګونګي نه نو تقیقو دا قرآن د الله کلام نو دین غیر نبی علیہ السلام څخه خبرې کړې دي دا مو چې سیم نه دي کړی حدیث اورشته نبی علیہ السلام بس لکه غلې ناس تش قرآن ویل نور بس هغه ګټ کې بغلې ناس ته خو چې د قرآن یو ټکی وینو نیمه غنټه کې خپل کړته کې ته په کې دونه کړته کې تستا کړته ته په اجازه شته او د انګريزانو فلسفي په قرآن کې وي او لکه نعوذ بالله نبی علیہ السلام ته هیڅ اجازه نه چې د قرآن تشریح وکړي نبی صلی الله علیه وسلم دې تشریح کړی دا حدیث شرح ده دا د نبی علیہ السلام نطق دی او الله قرآن کې ګارانټي د حدیث ور کړی دا چې وما ينطق عن الهوى نبی چې نطق کوي خبرې کوي په خپل خواهش نه کوي ان هو الا وحي يوحى دغه د نبی نطق چې حدیث دی دا وحی ده قرآن ځکه قرآن خود نبی نطق نه دی قرآن خود الله کلام دی د نبی نطق حدیث دی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجت دی څوک چې دا نه مني دا اول د قرآن نه منکر دی د الله د دې کتاب نه منکر دی د حدیث منکر د قرآن نه اول منکر دی الله د کتاب نه د انکار کوونکی نو بیبي ته پیدا شو د غسی پختینا او الله مو بیبي ته پیدا او خلق منها زوجها په حدیث کې بیا راځي ګور د دې زنانه په طبيعت کې ځکه له کوګواله اثر خوې کنه پیدایش هغه اثر وی طبيعت کې ران منتقل کیږي ان المرأه خلقت من ضلع دا الله نبی فرمایي دا زنانه د پختینا پیدا ده وان اعوج شيء في الضلع اعلاه او په دې پختۍ کې چې کوم ټولو نه زیاته کګه دا برانای ده فإن ذهبت تقيمه كسرت نو کته چې نه دا سیده کوم مطلب ته دا خزب صل په سره زما د طبيعت مطابق ما ته به کې پختۍ څوک نشي سیده کولای چې سیده کې ماته به نو کته چې دا خزب سیده کوم مس سیده کولای دا طلاق کړه مزامت اخلاص ټینشن به ختم شي مطلب د دې د زنانه د سناس د طبيعت د کوګوالي باوجود به گزاره کې صبر وکړي بل برابر به د دینه بتره صبر کوا کنه دي کې چې کوم خوبیان درستم دي صورت کې راځي سورې نساء کې استاد بي په یو خبره به تخپای چې دا کار دی ای پکې خیر به پکې ډېری نور به پکې ډېری فېدی ناغه ډېرو فېدو ته ګوره شیطان تا یو نقص ته متوجه کوي او پاره کور رانه مکو دا چې صرف په یو نقص کو یو خود سي نقص چې هغه بالکل د شي غټ عیب دی به طلاق کوي ختمه او چې هغه غټ عیب نشته دی
چې رستو راځي هغه بې حیا ده او فاحشه ښځه ده چې کله خبرداره ده ښایسته ستا په کور کې تا سره وخت تېروي سپوره د سره خوري لوږه د سره برداشت کوي خدمت دې کوي ستا کپړې ستا میلمه ستا د بچو خدمت هر څه ته غریب ولاړه ده خیر د انسان چې دی کمزوری دی په هغې کمزورۍ د هغې په بعضې عیبونو هغه سره ګزاره کوه چې شمپوشي پې دا چې شمپوشي مې یو ښایسته صفت دی لکه ما ډونه څه ولیده او نه مې څه واورېده خیر دی دا مې یو ښه صفت ګزاره ورسره کوه نو د الله نبي فرمایي که ته شروع شي چې زه دا پختۍ سیده کوم نو ماته به یې او ان استمتعت بها وفيها عوج او کته وی چې نه فایده ته اخلم نو فایده بم ته اخلي او کوګواله بم پکې وي ان سنا سب استاد مزاج پر مخالفت هم کیږي غیبت صبر کې او نور فایده ته اخلا فایده به ډېری الله رب العالمین فرمایي د دې انساني نفس چې آدم علیه السلام د دین الله د دې بیبي پیدا کړ وبث منهما خوارې کړ د دې دوانو نه رجالن کثیرا نارینه ډېر ونساء او زنانا دا نارینه او زنانا د عالم ته الله باد واتقوا الله به واتقوا الله مخکې اتقوا ربکم دا تکرار دی د پاره د تاکید چې تقوا غره یې رنه کې انسان واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه الذي غزاد دې تساءلون به چې تاسو سوال کوئ د یو بل نه داغه په نوم باندې تساءلون به یو معنا تاسو داغه نه سوال کوئ بل معنا به داغه په نوم یو بل نه سوال کوئ چې الله په نوم باندې دا کار وکړه الله په نوم باندې خیر دې سي وکړه والارحام من واتقوا قطع الارحام او ويرګي تاسو د خپل ولید پرې کولو نه خپل ولی ما پرې کوا په معمولی خبرو باندې عمر اکر راځه او نه بدر کړ درزم او غم خادي در پاتې او غم خادي در سره نکوم مړې ژوند در سره نکوم دا کار مکوا په معمولی خبرو باندې به د خپل ولی بګورا ابن امیر الحاج لیکلی په المدخل کې خپل ولی په اتباع کې په ابتداع او بدعت کې باندې انما صله الارحام بالاتباع دون الابتداع ته چې د خپلوانو سره خپل ولی کې دا په اتباع کې د دین په تابعداري کې وي کاغه یو بدعت کوي گمراهي کوي په دې کې به خپل ولی نه چې مړه غدر توي راځه به زمونږ د مړی سلوي اختیدا زمونږ چې کوم دې پلانې رسم دی مونږ چې کوم دې دا یو ډمچوري کوي یا بل کار کوي نه پاغي کې ور سره ملګرتیا مکوا ان الله یقینا الله کان علیکم رقیبا هغه دې پتا سبحانه نگهبان الله رب العالمین وخت تاسو ګوري مونږ ټول داغه د نظر دلاندې وآتوا اليتامى اموالهم اوس دلته ګوره مونږ ویلې دي صورت کې وسې د ظلمونو نه منع ده او د مظلومانو مدد ده په مظلومانو کې کمزور مخلوق یتیمانان نه غیر مخ کې کړ د انسان پیدایش ذکر کړه تقوا امر یو کړو وس فورا د یتیم خبره شروع کړ څنګه دا سي دین دی د مظلومانو خلکو مونږ د مظلومانو لپاره आवाज وچتو مړه ته بس یو ستاب आवाज وچتو مونږ ته پته ده د شي صفا وای مونږ د وټ لپاره आवाज وچتو ته وټ او د کورسۍ لپاره आवाज وچته ظاهر مونږ د مظلومانو مرګري مونږ د مظلومانو لپاره आवाज وچتو مونږ ته معلومي استا مظلومانو لپاره आवाज مونږ لیدلې ده او ستا ټول کردار د خلکو مخې ته ده ته وسد مظلومانو لپاره قران आवाज وچت کړي ده کدونه تکړه قران راواخله او دا ناره ولګو چې د قران نظام منافذ کو او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیث نظام منافذ کو په قران او حدیث کې د مظلومانو مدد او د مظلومانو لپاره چغه موجود ده راشه چې مظلومانو لپاره आवाज وچته قران او حدیث زده ک پته برته ولګي چې څنګه د مظلوم لپاره आवाज وچت کړي دار چا د حقوق تحفظ څنګه کړي د غیګي د ماشوم تحفظ هم کړي وآتوا اليتامى ورک یتیمانان اموالهم دا غي مالونه دا اول حکم دی اوس په دې صورت کې مقصد پکې څه دی دفع د ظلم د یتاماونه خاص کر دا غي مالونه خلق خوري یتیمی ورکه پاتې شي پلاره و پاتې هر چاته کمزور اخکاری وسوک راولګي استاغه مالونه خراب کی ضایع کی ول کله په یو قبضو کې کله بل کله په ترونه قابض شي کله په ماماګان قابض شي کله په د کلی خلق قابض شي څوک تیز مکني سي څوک تی پیسې چې کم دی دغه کوي او خپکی ګبنه مولا سي ورته شابه علی قول بالا لکا مې یتیم په سروستر ګجاړي ته دغه غوخه غواړي دا الله بنده شرمېږي نه اوله شابه ګوره درون اسقاط ورک
لکه دا خو د یتیم مال دی دی خو پر دې حق دی خو میراث دی دا خو ستا حق نه دی چې ته ورته ناست دی شوړې وې لګې او غوښې لګې دی د پیشوګانو د سرونو عمره پوټي په دې خوله ور باندې دا ته څه کې دا خو ناروا کار کې ظلم دی مه کوه دا کار یتیم له الله مال ورکا خوره یتیما د یتیم د مال تحفظ وکا جاهلیت والا به مالونه خوړل زمونږ دا دورم د جاهلیت دور دی کله چې په ځمکه وسوره سي هغه قبضه کوي کله چې په دکان وسوره سي هغه قبضه کوي کله چې په نقد پیسو وسوره سي هغه پټي لګي قبضه کوي بل دا ولا تتبدل الخبيث بالطيب ما بدلوي تاسو ردی مال په پاک او په کار مال باندې د یتیم نه چې کوم د خسي زوالي او بدول ورکی ناکار سي زول ورکی یتیم پاتې شوړو کې اکثر دا کیږي دا ظلم با جاهلیت کې د وسم کیږي په پښتنو کې دا چلو نډیر زیات دا کار کیږي چې زمکه پاتې شي کنه او پرورولای کې اورور مړ شو او اړه مشماني پاتې شي په دې زمکه کې چې کوم کمزوري سي او د سیدلار نه لري او یک سملار هم کله کله نه د یتیمانو لور کې دا دوی څه شول مطلب دا پلار یې سیم مړ دی دا مشمان نه سوک ته پوس کوي دا ظلم الله یې مکوا چې ته لګي داغه کرمال داغه بهتر مال پر ردی باندې بدله غل ردی او ضایع غوندې سي زور کې او په خپل تخاخله یا تقسیم کیږي پکور کې د ټولو ورونو تقسیم کیږي خدایو پکې بس او پات شوی دی او د تپوسی څوک نشته یتیمانانه پاتې دي نو ته چې کمزوري شي نه دي بیکار هغه یتیمانانه لور کې واخه خصيزونه ځان لواله په تقسیم کې الله دا کار مکوا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ما بدلوي تاسو ردی سیز په پاک او په کار سیز باندې دا رنګ بل معنا دا حرام ماخلی د حلال په مقابل کې خپل ایسه خپل حلال واخله حرام ماخله پر دې خپل ما بل دا وسوي دا حکم مخ سوره بقره کې تیر شو چې کتا سو سره شریک خرچه کوي جایز ده اوس دا غي تذکرہ کوي چې په دې نیت په ګورزان سره نه شریکه یتیم چې تول مال خوري ولا تاكلوا اموالهم مخرج دي مالنا الى اموالكم ګرد خپل مالونو سره ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم من بالافساد سوره بقره کې تیر شو 200 شلایت کې تیر شو ولته چې تاسو دې د پاره سره خرچه شریکوي چې په دې طریقه زره د اعمالو خرما شریک خرچه سره جایز ده خو په صحیح طریقه چې ستا په ځل کې دا خیر غوي چې لکه سبا دا بیل خرچه کې موږ به بیل کو پیسې ورده ځای شي ځان سره به شریک کم خرچه به کم شي نو که په دې نیت شریک چې ته دا خرچه کمې نو دا جایز ده دا ته کار کوي او که په دې نیت ځان سره شریکې چې زبته مالونه وخرما نو دا ناروا ده انه كان حوبا كبيرا یقینا دا مذکور انه کی ضمیر دی مذکور چې تبدیل وکړل یقینا دا کار چې کان حوبا كبيرا دا د ګناه لویا لوی ګناه ده د دې لوی ګناه نه ځان وساته لکه مخکې سوره بقره کې تیر شو چې اور بګوره وخره اور دی یتیم مال چخره وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء دویم حکم متعلق دی د نفوس الیتاما سره نفوس الیتاما سره اصالتن دی او دا غي د اموال سره طبعا دی طبعا بګی د مالونه مراد دي خاص کر د نفسونو په باره کې وین خفتم او کوي ریګه تاسو الله تقسطو چې انصاف ونه کړی شي فل یتاما په بار د یتیمانو جنکو کې چې پنیکای واخلې بعض خلکو په دې آیت کې د تفسیرونه کړی دی آیت نه سه معما شان جوړه کړی ده او ګډوډ کړی دی نو دیو جن دي کې صحیح تفسیر په بخاری کې دی بخاری په حدیث کې هغه دا یو جنې په پاتې شو یتیمه به او دا یتیمه جنې به چې عائشه رضی الله عنها فرمایي د عربو عادت بداو چې دا یتیمه جنې به کله قلیله المال والجمال وا مال بهم کمو ډول بهم کمو ندا به بل چا باندې خرڅ کړل بل چا په نکاح باندې ورکړل او چې کله به مالم ډیرو د پلان نه متمال ډیر پاتې شو مالدار جنې به خو یتیمه به مال زمکه وغیرہ به او دا رنګ جمال او ډول به مو نو بل چا به په نکاح باندې نو ورکوله حضور به قبضه کړو چې سینه د مال ورسي بل پردي کور ته لاړ شي او په خپل به هم چې کوم دی
په نکاح باندې نه اخیستله هسې به تنګوله همداسې به غریبه ځوړنده کړې وه نو د دې نقصان د لاسه به هغه چې کوم دی معلقه پاتې شوله او چې کله به خوښه شو نو بس په خپله به په نکاح باندې واخیسته او چې خپله به په نکاح باندې واخیسته هلته به له مهر نه ورکوسئ دا نقصان او ظلم به کېده نو دلته الله رب العالمین فرمایي چې که ته د دې نه یریږې چې دا جینۍ یتیمه ده څوک یې تپوس نشته دی او سبا درنه ظلم کېږي په ځان پوهېږي چې زه یې ورسره بیا کوم مهر به م نه ورکوم حق به م نه ادا کوم نو دا پرېږده بس بله ازاده جینۍ واله په نکاح باندې که نه 2 کوئ 3 کوئ 4 پورې اجازت دلته مقصد اصل کې دا دی چې که تاسو نه د یتیمانانو جینکو سره بې انصافي کېږي چې په نکاح باندې واخلئ نورې به غیر الیتاما واخلئ که نه د یتاماو نه غیر نورې جینکۍ په نکاح باندې والئ وان خفتم او که یریږئ تاسو الله تقسطو چې تاسو به انصاف ونه کړلی شئ فی الیتاما په باره د جینکو کې یتیمانانو کې هغه یتاما جینکۍ که په نکاح اخلي او انصاف ورسره نشي کولی ځکه تا ته به کمزوري ښکاري ته به د تپوس یې څوک نشته نو که د دې ظلم نه په ځان یریږي نو فنکحو په نکاح باندې بیا واخلئ ما طاب لکم هغه چې کم تاسو ته بهتره لګیږي من النساء د زنانو نه چې هغه غیر الیتاما دي من النساء نه مراد دي غیر الیتاما بعضو به داسې ویلې چې یاره که مونږ دا یتیمه په نکاح باندې واخلو نو مونږ به د دې هغه مهر هغه صحیح ادا نه کړلی شو نو بیا د دې د وجې نه بیا چې کله دا مهر ورله صحیح نه ادا کړو نو ظلم به ترې کېده نو ځکه الله دا حکم راولېږلو چې بس دا یتیمې له حق نه ورکې ظلم در سره کېږي نو بیا غیر الیتاما واخلئ دغه رنګه د ایت کې یو بله معنا هم شوې ده هغه دا ده چې که تاسو یریږئ د دې نه چې انصاف به ونه کړلی شئ د یتیمانانو جینکو سره انصاف سره نشي کولی نو بلې بیا په نکاح باندې ورکړئ هغې نه خو یې مه منې کوئ که نه او تاسو د دې نه غیر نورو زنانو سره نکاح وکړئ ما طاب لکم ما طاب دې ته ویلی کېږي چې خطبې وکړئ د هغې صفات واورئ او زړه ته م پرېوته بس هغه واخلئ چې کومه ستاسو خوښه شي په طبیعت باندې م ښه لګېږي من النساء د زنانو نه مثنا چې 2 دي و ثلاث او 3 دي و رباع او 4 دي دا اسماء معدوله دي کې معنا د تکراری ګوره دې کې دا معنا نه کې چې مثنا 2 و ثلاث او 3 و رباع او 4 دا ګوره نه شو 2 او 3 15 او 4 نه دا معنا نه ده دا غلطه ده دلته دې کې چې د تکرار معنا وي روافض دا معنا کوي ای خدای الله کتاب کې تحریفونه کوي کنه هغه وګوره نه پوری جایز دي دا غلطه معنا ده صحیح معنا دا 2 کوي او 3 کوي او 4 بیانې کوي جایز حدیث کې راځي خیر هذه الامه اکثرها نساء د دې امت غوره انسان هغه دی چې ودونه او نکاحونه زیات او زموږ په پښتون کې بد سړی دا دی چې ډېر ودونه از مرګري قصه کوله وای د یو عالم بیان وای زموږ والدې به اورېده د یو شیخ صاحب و چې خبر شي چې هغې بله واده کړی دا خو ما ته ډېر ښه سړی ښکارېده ته وګوره دې بل واده وکړو زموږ پښتنو ته دا بد سړی ښکاري د الله نبي وایي دا ښه سړی دی چې د هغه نکاحونه زیات دي او انصاف کوي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة اوس الله فرمایي که یریږئ د دې نه چې انصاف به ونه کړلی شئ انصاف نشي کولی فواحدة به اکتفا په یوه باندې وکړئ یو به تاسو له پوره ده او کله دی یوې سره انصاف نشي کولای کله دی یوې وس نه هغه زمانه کې مده چې آزاد زنانه په نکاح خپل ګرانو خرچه به ویا به شرطونه لګول مہر به کړه ډیر وخت نبی الله فرمایي بس به وین سره نکاح وکړه او ما ملکت ایمانکم یا گزاره کوي پاغه باندې چې مالکان دي خلاص لستاسو چې هغه وینځي دي وینځه به واخلینو ذکر دي حقوق هم کمی او ادنا درجه ډېر خرچي مرچي به نه غواړي فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ذلك ادنى دا طریقه ډېر نږدې ده الله تعولو چې تاسو به ظلم نه کوئ الله تعولو معنا څه ده الله تعدلوا عن الحق
چې د حق نه به تاسو نه اوړئ. الله تمیلو دا معنا میلان بنه کوي د حق نه. دغه رنګ الله تجورو جور او ظلم به درنه نه کېږي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. دریم حکم دې کې مرد دی جاهلیت او دا حکم دی په باره د مہر کې. مہر ورکوي زنانو ته. جاهلیت والا خو بیا بیخي د سره مہر منلو نه بدماش شانته به زور ورو ازنانه به کمزورې وه نو ده به ورلاړو مہر ورکوونه او که ور به که نو بیا به یې په زور اخسته. شبه د ماله راکه تنګوله به په زوره به یې اخسته. نو دې کې دوه مسایل بیانوي په دې. یو دا ده چې زنانو ته مہر ادا کوي. دویم دا ده که دا زنانه راولګېږي او د خپل زړه په خوشحالۍ باندې د دې مہر نه څه حصه د خپل خاوند ته په طور د بخشش ورکړي نو خیر دی، دا جایز دی. بیا دې پکې خاوند کرکه نه کوي چې دا خو دې حق دی واسې نه چې حرام یې او ګناه نه چې په خوشحالۍ ورکړي. یو خدای دې تنګي چې تنګوله دی او درې کدله نو حدیث کې مرضی چې د حیا په توره دي د چا نه یو شی واخسته شرمېږي او تا ته واخسته حرام دی، دا تعالی نه حلالېږي. او چې کله هغې په خپله خوښه درکړي وګوري یا د خاوند مالی حالت کمزوری دی یا داسې بېروزګاري شان پرې راشي په قرضونه دي په خپله خوښه ورته وایي زما دا سونه واخله په دې کې دا یو توله ستا شو یا دا ما سره پیسې دا واخله دا ستا شو نو بیا یې واخلي بیا جایز ده. وآتوا النساء ورکوي تاسو زنانو ته صدقاتهن د هغې مهرونه نحله په خوشحالۍ باندې. نحله اصل کې ویل کېږي عطیې ته او بخشش ته. نحله هغه عطیې ته ویل کېږي چې په هغې کې انسان د واپس عوض تمه نه ساتي. هغه عطیه چې ته چاله یو شی ورکړي او بیرته ته د اخیستو تمه نه کوي. نو دې مهر ته هم ځکه نحله وویله چې دا ته کله بیبي له ورکې دا مهر نو د واپس اخیستو سوچ به ګوره نه کوي دا به ته زه بیرته اخلم. زموږ پښتانه څه کوي مخکې نه ورته پروګرام جوړ کړی چې ور به کوله مړه وایي بیا به یې بیرته واخلو که نه دا حرام کار کوي. اول نه دې د ظلم بنیاد کېښود. مهر چې دا د ښځې حق دی د دې د نفس په بدل کې دې دا خپل ټول بدن خاوند ته حواله کړه. خاوند ورسره عقد کړی زه به تاله مهر در کوم. په مهر کې نه د پلار کار شته رجینۍ نه د رونو کار شته نه پکې د خاوند نه پکې د سخر خواخې هېڅ چا پکې کار نشته. که یو روپۍ ته واخیستله د دې د رضا نه غیر دا حرامه ده او حرام خوري لګی ظلم یې وکړل او الله به په دې باندې رانیسي. دا ظلم ځکه الله رب العالمین فرمایي نحله چې ورکوي ورله دا مهرونه نحله چې عطیه او بخشش به چې په هغې کې به دوباره تبه نه وي د اخیستو ګوره او ورکوي زنانو ته صدقاتهن. دا صدقات چې کوم دی مهر ته چې کوم دی صدقات ویلې ځکه دا دلالت کوي په صدق او رغبت د انسان چې دا سړی چې دی د دې ښځې په دې اخیستو کې صادق او رښتونی دی په خلاف د زناکارو. زناکار چې کوم دی خو مخلص نه کنه صرف د زنانو عزت لوټ کوي. زناکار چې خو صرف عزت لوټ کوي د پردو ښځو او خاوند چې دی هغه وایي نه دا به زما ټول عمر ملګري زه د دې عزت نه لوټ کوم بلکې دې له عزت ورکوم. ځکه الله رب العالمین دې ته صدقات ویلي دي لأنها تدل على صدق الرغبة على صدق رغبة الرجل بالمرأة بخلاف الزانيين. او صدقات ولی ورکول کېږي دا مهرونه دا ځکه ورکېږي اظهارا لکرمها و شرفها دا د دې زنانه لپاره یو عزت دی او شرافت دی چې هغې خپل ورونه خویندې مور پلار په یو کور کې وړه رالوی شوي هغه هر څه پرېښوده ستا دپاره چې تا سره یې د ټول عمر ملګرتیا قبوله کړه نو دې له دا ورکړه هغې پرې زړه خوشحالېږي. زنانه په دې خوشحالېږي چې هغې له هغه مهر ورکړي نو دا ولو یې حواله کړه. فینطبن لکم عن شیء نو که په خوشحالۍ سره پرېږدي دا زنانه بخل وکړي دا زنانه تاسو ته عن شیء من یعفون عن شیء معافي وکړي د یو څیز نه منه د دې خپل مهر نه نفسا د زړه په خوشحالۍ سره د زړه نه یې درته پرېږدي فکلوه نو خورئ هغې لره هنیئا مریئا مبارک او خوش هضمه. هنیئا ښه په مزو باندې خورئ برکت او فایدې والا دی. مریئا بې نقصانه دی چې په معده کې نقصان او فساد نه پیدا کوي چې زنانه دله په خپله خوشحالۍ صدر کړه ویخله او تنګې به نه او نه به چې کوم دی په ظلم او په زبردستۍ تې اخلي نو که په خپله یې دله درکړو نو الله وي بیا حلال هنیئا مریئا دی بیا ستا دپاره.
دیو جن د علی رضی الله عنه نقل مفسرین را نقل کړی دي یو انسان ته داسې بیماری لګېدلې ده چې نه ښه کېږي نو کور والا دې ورله د خپل مال نه څه ورکي څه خوراک دپاره څه طعم دپاره یا دې د کور والا په مال باندې ځان له شات یو داسې شی والي دې استعمال کړي نو قرآن کې الله وایي چې کور والا دله یو شی د زړه په خوشحالۍ درکړه که نه نو خورئ هنیئا مریئا مبارک او خوش هضمه یعنې برکت به هم پکې او نقصان به هم پکې نه وي الله به دې ښه کې وایي چې کور والا د خپل طرف نه خرچه درکړي او ته خوراک وکړي الله په دې کې برکت اچوي کور والا ته کله کله چې کوم دی تعالی په خپل طرف نه په خپله خرچه باندې هغې سره چې کوم خپله خرچه ته یې ورکوي ورسره پرته وي هغې ځان سره جمع کړي ځانانو سره خپله جمع پونجي وي که نه تعالی په خپله کله د خپلې خرچې نه چیپ وخي حلوا دا ډېر په شوق خوره ځکه چې دې کې برکت دی د قرآن د آیت پې دلیل دی چې هغې د خپلې خرچې نه راوړي یو شی او تاباني وخوري ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما څلورم حکم بوقوفانو سره همدردي ور زمونږ دین د هر چا حقونه محفوظ کړي دا قمقل خلک چې خلک ډېر دوکه کوي په بازار کې او داسې بعضې ظالمان دکانداران شته چې ساده ګاکو له راشي مړه اوس کار وشو وایي زه به د ده نه ډېرې پیسې واخلم دا وایي په دې نه پوهېږي که کپړې والا وي که بل یو کاروباري که بل کاروباري مړه دا په دې څه پوهېږي دا اصلي ده او که دیسي ده دغه رنګه که چېرته ګاډو والا وي که چېرته بلي زما مقصد د چا تذلیل نه دی خو دې ټولو کاروباریانو کې دا بعضو خلکو کې دا مرض وي ټولو کاروبارونو کې بعضې خلکو کې څوک چې الله نه یېرېږي خو بس و یاره یو مؤمن بنده دی مسلمان دی مسلمان نه چې کافر هم دنه سودا کوله دوکه خو حرامه ده چې ته دوکه کې لګې هغه ساده شو یا نه پوهېږي په ریټ باندې یا نوی راغلی دی علاقې ته نو د دې معنا خو دا نه ده چې ته به اوس لوټ کې که نه بعضې خلکو ته دا چانس ښکاري وایي راشه چانس دی وایي هسې هم دا سړی نه پوهېږي بعضې وایي یار ما دا بار ملک نه راغلی ټول عمر یورپ کې تېر کړی دی پیسې ورسره دي یورو ډالر یې ورسره دي وایه ورته چې څه ریټ ورته وې دا به تاسو اورئ تاسو بیا ګورئ په دې معاشره کې نه غریب خو نه پوهېږي هغه سره بس الله پاک له مال ورکړی دي مانه خو دا نه ته به یې لوټ کې هغې مو له ورکړي بس اړو دویمه خبره ورسره نه کوي د بعض انسان دا مزاج نو موږ د داسې انسان د دې مزاج نه غلطه فایده اخلو دا ګناه ده یا یو انسان دی ساده دی په دې ګټه تاوان نه پوهېږي او ته پې د 2 روپو شی په 5 روپۍ ور خرڅ کړي او هغه اخیستی تجارت لی او عقل ته بازار کې پې تاوان وکړي ظلم دی وکړه الله فرمایي دا کار مه کوئ دغه رنګه ستا په کور کې یو کس دی او بېوقوفه دی او ته ورله ډېرې پیسې ورکړې او هغه ځي او بیلي دا کار به هم نه کوې که هغه دې زوی دی که هغه دې کشر ورور دی که هغه دې بل خپلوان دی قمقلو ته مالونه مه حواله کوه ځکه د مال د ضایع کېدو نه منع راغلی ده نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اضاعة المال نبی علیہ السلام د مال د ضایع کولو نه منع کړی ده دې ته مالونه مه حواله کوئ دا خو سبب د قیام دی سبب الحیات دی د ژوند دا مال دا خو د ژوند ضرورتونو باندې په کار راځي او ته لګې ضایع کوې او بربادې ولا تؤتوا السفهاء او مه ورکوئ بېوقوفانو ته اموالکم التي ستاسو هغه مالونه به د هغوی خو تا سره دي کله کله داسې وي چې د هغه مال تا سره به طور امانت التي هغه مالونه جعل الله لکم چې ګرځولي الله ستاسو دپاره قیاما سبب د زندګۍ قیاما معنا سبب الحیات سبب د ژوند دی دا مال ورزقوهم او دوی له رزق ورکوئ معنا نفقه وله ورکوئ خرچه ورله ورکوئ فیها په هغې کې وکسوهم او دوی له کپړې کوئ د هغې نه وقولو لهم او وایئ دوی ته قولا معروفه وینا نرمه وینا ورته کوه چې زه ستاسو په کارېږي زه دله در کومه ته پریشانه کېږه ما به تا نه ډېرې غواړي نو ډېرې وله مه ورکوه چې تا ته پته چې دا ده نه ضایع کېږي بعضې کورونو کې دا دغه وي که نه منټلي طور باندې غریبانان داسې یا نیم دماغ والم اولاد د چا پیدا شي الله دې هر چا باندې رحم وکړي نو دله مال مه ورکوه ځکه چې تا ته ښه پته چې بازار کې مې دله اوس 5,000 روپو نوټ ورکړو خلک یې دوکه کوي او دا پوهېږي نه اولاد دې معذوره دی ذهني نو ذهني معذوره له پیسې مه ورکوه کله کله به تا ته یتیم پاتې شي هغه یتیم به ذهني معذوره نو هغه دا ظلم نه دی چې تا هغه ډېرې پیسې نه ورکوې بلکې د هغه د مال حفاظت کوه هغه هم ډېرې مه ورکوه لکه وروستو آیت په باره د یتیمانانو کې دی چې یتیم دی کشر دی بچی دی په ګټه تاوان نه پوهېږي نو دلم ټول مال مه ورکوه چې دا ټول مالونه برباد کړي لږه نن پرې 100 روپیو یو شی راوړه بازار ته راشه به دا راوړه
چې تا ته پته ولګي چې تکړه شو بل ورځ 500 روپو سودا پسې ولګي بل د 100 روپو رو به دې پويږي په دې ګټه تاوان د یو سیس په اخستو خرڅېدو کې به ټریننګ شي ځان سره به بازار کې ګرځي نو به په دې پوي شي چې بالغ شو او روغ جوړ دی مال ولا ورک دماغ برابر نو بي وقفانو سره وي دوکې مکوي بي وقفانو ته مالونه ماواله کوي چې برباد نه کی او بل دادا چې حدیث کې راغلي دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دا هغه چا دعا نه قبليږي چې بي وقفانو ته مالونه ور کوي او هغه بربادي تا ته خپه ترجمه د پیسې وسور کړی لا ضایع کوي بربادي خلک یې دوکه کوي چې خلک خوري نو مور کا ورله دا ګناه دی وکړه د دې کار نه ځان ساته ورستو به وبتلوا اليتامى د یتیمانو بارک الله رب العالمین حکم کړی دی چې په دې یتیمانو ازمیخ کوي او دغه رنګ ټول مال ورته په یو ځل ما حواله کوي سو پوری چې دا بالغ شوی نه او بلوغ نه بعد دا رشد ته دی رسیدلی سن الرشد چې وته وي هغه ته چې کله ورسېد او خيار شو په ګټه تاوان پوي شو به ورته مالونه حواله کوي لکه څه وقفه